بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم پښتنو درانده مسلمانانو ورونو. زما د لایو ویډیو د دنیا په کونج کې د دنیا په ګوټ کې چې هر څوک ویني، السلام علیکم. هر یو ته، هر خور ته، هر رور ته سلامتی دی د الله در باندې. او په خیر ملګرو او سلامت مو غواړم، روغ جوړ مو غواړم، او غمونه ټینشنونه د الله تعالی تاسو نه ورک کړي او موږ نه دې هم خدای ورک کړي. الهي امین کې مخامخ یم درته نن لایف کال کې، او هر ځای کې مې چې وینئ په هر ځای کې پښتانه ورونه مسلمانان مخامخ یم درته، او پته نه لګي نن نصیب چا سره کېږي مخامخ لایف کال ته، د دې خلکو مخامخ سوال و جواب ته. مهرباني هر موضوع مو وي، هر یو سوال و جواب مو وي، خو جایز و ناجایز سوال و جواب نه منم، او نه ناجایز جواب در کولی شم، او نه ناجایز سوال منم. حکومتونو باره کې کله هم خبره نه در سره منم، او دا خبرې که حکومتونو دلته لایف کې چیړی نو لاړ شئ حکومتونو سره وچیړئ. زه صرف معاشرې باره کې او د خپلو ساده پاده خلکو باره کې او د خپلې ساده پاده زندګۍ باره کې کومه داسې نوې موضوع تاسو ته معلومه وي، کوم داسې اهم خبر وي درته موږ سره شریک کړئ، سوچ او فکر به وکړو، جواب به درکړم انشاءالله. مهرباني ستړي مه شئ ملګرو، ټولو ته وایم چې ستړي مه شئ، په خیر. کال سیستم به شروع کم، کوم ورونه چې موضوع در سره وي نو ټلیفون ووایه چې ټلیفون درته وکړم. صحیح ده ملګرو؟ او داسې ملګري وخت مه ضایع کوئ، لایف مخامخ درته وایم زما خبرې لږې اورئ او بیا کمنټونه کوئ. بعضې ملګری زما خبرې نه اوري او کمنټس کوي. داسې ملګري کمنټ کې ټلیفون مه غواړئ چې تاسو صرف وخت ضایع کوئ او در سره موضوع نه وي. صحیح ده که نه ملګرو؟ دا خبره لکه چې تاسو واورېدله او بیا درته تکراروم، هغه ملګري ټلیفون مه غواړئ چې کومو ملګرو سره موضوع نه وي. صحیح ده ملګرو؟ ډېره زیاته مننه کوم، او اوس به راشو ټلیفون ته. مهرباني تاسو د کوم ځای؟ زه د یورپ یم، یورپ کې د آسټریا یم ملګریا، دغه زما ملک دی. مهرباني اسرار چمکني وایي چې کال مې راشه وروره، زه تا ته ټلیفون وکړم. دا بل ورور ټلیفون غواړي، درته راځم ټلیفون کالز ته. اول به د دې ورور موضوع مخامخ کړو چې دی موږ ته څه وایي په کال کې، لایف کال کې. السلام علیکم. السلام علیکم. دا ورور لکه چې ځان ته آینه نیولې ده مخامخ، او داسې معلومیږي. I want to call you and talking with you, but my room friends sleeping. وروره انګلیش داسې ګډه وډه لیکلې ده زین الله وروره، نو په پښتو کې کولی کې خبر نه وي، بس پوه شو وروره، خوشحاله و آباده اوسېږې، ته خیر دی. راځو دا بل ورته به ټلیفون وکړو. راشه وروره تاسو ته زه ټلیفون وکړم. دی ورور موږ سره څه موضوع راچېړي، دا څه نوم یې دی؟ هاري خان دی که هریان، دا سره کوم نوم دی؟ وعلیکم السلام. ستړی مه شې وروره، جوړ یې، خیرت دی؟ شکر الحمدلله. سکندر وروره ښه یې، جوړ یې، صحتمند دی؟ مننه کوم وروره. دا نوم دې څه شی دی وروره؟ زما نوم هلال دی وروره. ښه صحیح ده وروره، صحیح ده. مهرباني وروره، جوړ یې، خیرت دی؟ شکر الحمدلله. ډېر ټایم نه زه تاسو دا پروګرام ګورم، ما راځه کار لیکم، باندې مشکله ده که موقع میلاو شي، ځکه زر اته سوه کسانو کتل ما ستاسو فین ډېر زیات دي. خوشحاله اوسېږې. نو په دومره خلکو وایم، د دومره خلکو بالکل ډېرو خلکو کې ما ته موقع راغله، او لکه زه ستاسو ډېر زوړ یوزر یم، لکه داسې ووایه چې نن نه تقریبا 4 کاله مخکې ګورم، خو کله مې سره خبرې نه دي شوي. نو خبره داسې ده چې اکثر زه خپل دلته په اروپا کې زما اکثر ملګرو سره په دې باندې جنګ وي چې یار کم مبارزین چې ګوري، لکه یا په سیاست باندې خبرې کوي یا په داسې یو ټاپک باندې خبرې کوي چې ټول نفرت خوروي. نو ما ورته ستاسو لکه دې کې بنډارونه کېږي، ملګري ټول ناست وي، نو ما ورته ستاسو یو مثال ورکړو. ما دې داسې یو پیج والا دی، سکندر نومیږي، ټول دې پیژني، خو بیا هم زد کوي، باس کوي هر سړي سره. نو مالیار ما داسې یو مبارزین ونه لیدو چې هغه که پاکستان کې که په افغانستان کې هغه مطلب ښه فیمس کسان دي، ښه غټ کسان دي، ځان ته څه وایي مبارزین وایي، ټول خلک یې پیژني. مال هغه د خولې نه ما چېرته یو خبره وانه اورېده چې ورور مې
موږ به داسې یو دغه وکړو، لارې عمل به وکړو، یا به یو مکتب ته لاړ شو، سکول ته لاړ شو، داسې یو ځای ته لاړ شو او خپل سټوډنټان خپل دا طالبګان راوباسو، ورته ویو چې یاره موږ نن دا ښار پاکو، موږ نن دا کوڅه پاکو، موږ نن شنې ونې کرو. داسې یو عملي مبارزینو دا خبره مخې ته وې نه وړله. ټول که راپاڅېږي د یا هغه طرف ته کنځلې کوي یا دې طرف ته کنځلې کوي. نو بیا هم لکه موږ تا نه ستا په پروګرام کې موږ لږه ډېره زده کړه کړې ده، مینه دې خوره کړې ده. که ته الله مکه الله مکه الله دې له ډېر ژوند درکړي، که ته سبا نه یې الله مکه، خو ته په ښه الفاظو کې یادېږي، ډېر په یو ښه دغه کې یادېږي. ځکه ته ما غزي ته ځې او زمزمه، که تا چېرته په دې دنیا باندې مطلب ښه الفاظ دې او ډېر ښه مینه دې خوره کړې ده، که موږ تا د نږدې نه پېژنو، په سکرین دې پېژنو، خو دا یو دا چې موږ به یو چې یاره سکندر یو ښه انسان و، یو سړی دی، هغه هم شپه ورځ تېروي، تیم تېروي، زه هم تېروم، ته ښه خبرې کې ښه مینه خورې، هغه غلط الفاظ استعمالوي. که سبا الله دې هم ژوندی لري، انسان دی، د هغه یو خپل سوچ فکر دی، خپل ژوند په دغه طریقه وړي. که سبا هغه مړ شو، الله دې له ډېر ژوند ورکړي، هغه مړه لرې که ټول عمر نفرت خور کړی دی. 2 ورځې ژوند دی، مینه پکار ده. او الله تعالی نورم وس درکړي چې یاره د پښتنو سره یو ډېر لکه ډېر خلک دی، خو ته چې کم پروګرامونه کې کم مطلب کم یو پلان سره روانې، نو فایده دې رسیږي، بد دې نه رسیږي. الله دې همدغه شانتې ساته، زموږ د سر تاج یې. او بیا هم یو جهان مننه چې تا موږ له په خپل پروګرام کې مقرره کړه. او زه به ځان ته خوش نصیبه په دې یم چې ډېر وخت نه دې ملګری یم، او زه نن په کال کې تا ماله مقرره کړه. کور دې آباد عزتمن شي. خدای دې سلامت لره، خوشحاله او آباد شي ورور. ډېره زیاته مهرباني کوم درنه، ډېره زیاته مننه کوم درنه، مننه. د خدای په امان. دا پرون ورځ درته وښیم چې پرون ورځ زه یو ایلیګل کار کې ګرفتار شوم، یعنی پولیس ونیولم. حالانکه زما لپاره زه ناڅاپه مطلب داسې نه و چې ما یو ایلیګل کار کولو، غیر قانوني کار مې کولو، زه پکې ګرفتار شوم. انسان د غلطي کېږي، نو ما نه د حکومت مخې ته یوه غلطي وشوله، نو هغه چې کوم دی، نو ته پولیسانو چې کله ګاډي نه هغه کړلم، راکوزې کړلم، نو راکوزونو سره یې زما لاسونه وتړل او پر ځمکه باندې راوویشتلم. صحیح ده چې حقیقت وي درته وایم، لکه دومره یو خطرناک کار کې ګیر کړم چې داسې راونیولم او پر ځمکه یې راوویشتلم، او د لاسونه یې راباندې شاته وتړل، او ما ته ویل چې را سترګې ښکته ونیسه. نو راپاڅولم، سترګې مې ښکته ونیولې، نو ما هېڅ هم نه ویل. یقین مو په خدای شته چې ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې دا یو کلمه همیشه تاسو چې کله یو انسان گرفتار شي، کلمه نه د الله دغه صفات چې راوایي چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. زما په زړه کې صرف دغه وه چې لبیک اللهم لبیک. یریدلم نه، خو صرف هغه حالات داسې را باندې راغلل که نه، چې خدای دې داسې حالات په کوم په دښمنم نه راولي که نه، لکه څنګه چې په ما راغلل، نو داسې رانه چاپېره شول، سم داسې تور رانه چاپېره شول، نو داسې راوچتې کړم، پرې ځمکه یې راوویشتلم او لاسونه یې راباندې شاته وتړل او راوچتې کړم او سترګې ښکته کړه. نو چې کله زه تحقیقات ته لاړلم، نو تحقیقات کې زمونږ یو افغان رور و، چې دا خوب پسې درته وایم که نه، چې چېرته چې انسان ښه کوي که نه، ښه نه هېرېږي. زمونږ یو افغان رور و د افغانستان نه، هغه د پولیسانو سره یې کار کولو، حالانکه دلته ډېر زیات وخت یې تېر شوی او همدلته پاتې شوی، او ژبه یې داسې ژبه زده وه چې ښه په رواني سره څنګه چې د آسټریان خلک ژبه کوي همدغه شانتې ژبه ویله. ډېر تکړه هلک و، ډېر. دا هلک راکې سترګې چې ونیولې او ده ما ته وویل چې چېرته مې لیدلی، نو زه ورته په خندا شوم، ورته ومې ویل چې یاره چې انټرنیټ کې به دې لیدلی و. را په یاد شولم، وایي نن نه 5 کاله مخکې ما ستا یوه ویډیو لیدلې وه، چېرته کومه جینۍ مسلمانه شوې وه او تا ورته مونځ ښودلی و. ما یې بلکل وروره هغه ویډیو ما کړې وه. وایي سلام کوم درته. ورسېدلی چې کله تحقیقات زمونږ شروع شو، تحقیقات ډېر بد تحقیقات و. داسې یو افیسر مخې ته راته ناست و چې دومره ما درته ویلي د کافرو کې رحم نشته، کافرو کې رحم صرف په مسلمانانو کې. داسې تحقیقاتونو ته خدای قسم د ډېر زیات مخامخ شویم، خو دا زما په ژوند کې اولین تحقیقات و چې زما سترګو نه اوښکې تویې شوې. ما نه دومره درانده سوالونه وشول چې زما سترګو نه اوښکې تویې شولې، برداشت مې نه کړل. دا نه چې زه یېرېدلم،
ما صرف د خپل د ښه یادول چې د ملک کې زه څومره لیګل پاتې شولم او په دې ملک کې زه څومره یو سټیبل او زه څومره یو کامیاب انسان روان یم او دا نن ما سره څه کېږي خو نه زه غلط وم او نه پولیس سیستم غلط و منځ کې صرف یو مس انډرسټینډینګ و چې هغه مونږ کلیر کو صفای کو په دې وجه هغوی را باندې غټ شک و چې دا لکه چې دا ډیلر دا غټ خطرناک سړی لکه چې زه یم مګر هم زه صرف بې ګناه وم ما صرف الله ته همدغه فریاد کولو چې ربه بې ګناه یم ته خو مې وینې لکه دومره غټ غټ سوالونه رانه کېدل خدای قسم دی چې هغه افغان رور مخامخ راته ناست و او خوا کې ورسره دغه نور پولیس سیستم ناست و او زه ورسره خدای قسم دی زما سترګو نه اوښکې توی شوې ما قلم را واخیستلو سپین کاغذ راته پروت و کومو خلکو چې تحقیقات لیکلو نو دوی ماته وایي ته څه شی لیکې وایي زه خپله کیسه دلته لیکم ما په انګلیش باندې خپله کیسه لیکله چې زه په دې ملک کې 8 کاله زما تیر شول او 8 کالو کې ما څه وکړل ما دا رانه هیر نشي په دې چې د تحقیقات اخره کې به زه عدالت کې دا وایم پرې چې زه اکثره بعضې خبرې زه اکثره لیکم په دې چې رانه هیریږي نو ما چې لیکل څنګه شروع کړه د خپل داستان مې چې کله په دې لیکلو نو زما سترګو نه اوښکې نور هم زیاتې شروع شوې پرې چې خپل داستان ته خفه شوم چې زه یو سټیبل او زه یو لیګل انسان یم او دا نن ما سره څه کېږي نو دغه افغان رور دا په ما باندې دومره خفه شو ما ته ویل چې وځه ځې وروره مه خفه کېږه ما ته پته ده چې په خدای قسم دی ته بې ګناه او فکر مه کوه الله مهربانه ده ما ډارېږم نه د ډار خبره نه ده والله قسم چې دا خپل خو دپاره ژاړم چې دغه ملک کې ما څومره ځان ښه ساتلی او څومره پاک او نن په ما باندې دومره غټ الزام لګېږي چې یو ډېر غټ ټیروریست باندې لګېږي یقین مو راځي درته وایم نه او مګر هم د الله کارونو ته تاسو وګورئ چې زه کله زندان ته یې واچولم جیل ته یې واچولم او داسې جیل ته یې واچولم چې هیڅ هم پکې نه و نه د الماستي ځای پکې و نه هغه بس خوا کې ټایلټ و او دلته زه کېناستلم یقین مو راځي داسې ځای ته یې ور واچولم ټایلټ هم مخامخ درته یې خیر ما هلته څه وکړل ما صرف هلته دغه فریاد وکړم ای ربه ما پرېږده ربه زه به ډېر زیات ګناهګار انسان وم خدای چا خو به راته ډېرې زیاتې دعاګانې کړې وي که نه سوشل میډیا باندې خصوصا مور او پلار راته شپه ورځ په دعاګانې دي ربه زه هغه ټولې دعاګانې نن تا ته وسیله کوم خدایه واقعي نن زه ګورم د دې کافرو په منځ کې ته ما څه قسم ته خلاصوې هغه افغان رور چې و هغه رانه لاړو نورو پولیسانو سره لاړو هغه راته وویل چې انشاءالله تعالی ما ته پته رہے حتی چې هغه افغان رور چې و هغه هم دغه غټ پولیس افیسر ته چې وویل هغه هم ورته وایي زه هم ګواهي ورکوم چې دا ډېر ښه سړی وایي دا زه پېژنم هغه ورته وایي څنګه یې پېژنې وایي دا په سوشل میډیا باندې ډېر مشهور کس دی پولیس ورته وایي څه شی وایي دا په سوشل میډیا باندې ډېر مشهور کس دی وایي ته یوټیوب ته لاړ شه او فیسبوک ته لاړ شه د نوم ورکړه هغه چې یوټیوب فیسبوک ته لاړو چې نامونه هم ورکړ نو د پولیس نور هم په شک کې شو وایي ستا څو نامونه دي ما دا سوشل میډیا باندې ما زه په کار دی نامونه زما ریل نیم خو دغه دی اصلي نوم خو مې دغه دی خو مګر هم دوسته په سوشل میډیا باندې موږ اکثره نامونه چینجو دا یو مسافر د دې دا مطلب نه چې دا یو نوم دی دا یو معنی لري نو هغه مو دغه کنوینس کو یوټیوب کې چې کومې ویډیوګانې خلکو اپلوډ کړي دي زما صرف ما خو نه دی اپلوډ کړي هغه باقاعده سوالونه رانه شروع کړل دا دومره ډېر چینل لري دا په څه لري دا څه وجې نه استعمالوي آخر مې ورته وویل چې تاسو زما دغه کتل غواړئ چې دا څه وجې نه ما اچولې خو تاسو خو را ویډیو یې اورئ چې ما څه ویلي دي که نه آخر چې کله دغه هغه وکړل تحقیقات یې وکړلو زه کله هغه جیل ته لاړم هغه زندان کې واچولم یقین مو صرف یوه ګنټه ما ورکې تېره کړه یوه ګنټه ما ورکې تېره کړه او هغې نه بعد راپسې ټول پولیس راغلل چې راغلل وایي راپاڅه نو هغه ښځه چې ما د تحقیقات ته ناسته وه ډېره بدترینه ښځه وه ډېره سخته ښځه وه او هغه پولیس چې زه یې پرې ځمکه راوویشتلم 3 کسانو پرې ځمکه راوویشتلم خدای قسم دی چې راته راغلل بخښنه یې رانه وغوښتله وایي ستا کیس صفا شو ډسمس شو نو د خدای شکر مې وویستل او خپل ګاډي کیلي راکړله کوم اسناد هر څه یې رانه اخیستی وو هر څه ټوټل یو شی راته حساب کړو یو شی چې دا ستا دغه کارډ ستا دغه کارډ ستا دغه کارډ ستا دغه کارډ ټول یې راته راکړل او بخښنه یې مو وغوښتله خو ما زړه کې ورته کس تو کینه وانه چول قانون و احترام مې وکړو په منځ کې زمونږ یو مس انډرسټینډینګ و څه شي کې چې ګیر شوی وم هغه زما کار پکې نه و بلکې زه یو انوسنټ وم زما رب ګواه
چې زه یو بې ګناه انسان وم زما خدای ګوره او مغه خدای پاچ که زه ګناهګار وای والله قسم داسې کیس و ملګرو چې فکس او فکس 10 کاله 15 کاله دا په اسانه باندې ما په جیل کې تیرول په اسانه باندې خو زما رب زما مدد وکړو د دې ورور خبره د مخکې لایف کال کې چې راغلو د دې ورور خبره چې وی ویل چې خو وخت چې تیر کې سکندر همیشه به د خلک خیاد وي دا ورور 15 کاله مخکې زما یو ویډیو لیدلې و دا پولیس سره چې کار کوله زمونږ افغان ورور و دلته ډیر زیات وخت تیر شوی ورال ډیر زیات وخت چې ما ته وی چې 15 کاله مخکې ما ستاسو دلته ویډیو لیدلې ډیر وخت تیر شوی نو دا ورور زه په خو پیژندلم حالانکه چې دی ورور خپل یو غټ پولیس افیسر ته زما پیشکش وکړل چې یعنی سرجی دا ډیر بهترین انسان دی داسې فکر مکوه او دا د دنیا خلک پیژني پولیس ورته حیران شوی دا څوک دی وای دا سوشل میډیا کې وګوره چې دا څوک دی وګوره ملګرو دا ښه چې کوی نو دغه شان دی همیشه به ښه خلک یاد کړي نو راځو لایف کال ته ښه ملګرو راځو ټلیفون سیستم ته ملګرو کوم ملګری چې ټلیفون غواړي او را مخامخ شه تا ته څه وایي د یوټیوب چینل زما یوټیوب چینل شته ملګرو همدا یو مسافر په نوم باندې یوټیوب چینل مې دی ملګرو مننه کوم او ستاسو کامنټس خو ډېر زیات را روان دي ملګرو او دې کې خو فلحال راته داسې څوک نه معلومیږي چا سره داسې ښه موضوع وي معاشرې باره کې خبرې کول غواړئ نو ملګرو مخامخ شئ راته ټلیفون وغواړئ زه ټلیفون درته کوم شفیق محمد وروره خدای دې سره سفر بې خطره کړه وروره سلامتي دې غواړم دا یو بل ورور د چې موږ نه ټلیفون غواړي اخونزاده صاحب ټلیفون ته راشه ورور ټلیفون خو درته روان دی خو که ټلیفون وکړې که نه نو مزه به وکړي ته ټلیفون نه وکړې کوې دا بل ورته به ټلیفون وکړو د هني افریدي وروره څه ورته وایي ستا ټلیفون درته نه میلاویږي دا بل عباس خان دی وایي چې موږ ته ټلیفون شه راشه وروره ټلیفون ته مهرباني پېښور ته به کله راځئ انشاءالله تعالی چې ډېر ژر به مې وګورئ پېښور ته دویمه لایو ویډیو چې دې نه بل کومه لایو ویډیو کېږي هغه به په پېښور کې کېږي انشاءالله وروره ټلیفون درته روان دی تاسو انټرنیټ صحیح نه دی محمد جنید خان وایي چې موږ ته کال شئ چا سره چې موضوع وي نو کال وغواړئ ټلیفون درته کوم دا وروره تا ته به زه ټلیفون وکړم شفیق وروره لږ صبر شه وروره تا ته هم ټلیفون نه میلاویږي ټلیفون خو درته روان دی خو ته ټلیفون نه وکړې کوې او شفیق وروره ټلیفون درته نه کېږي ټلیفون آپشن ستاسو په فیسبوک باندې نه راځي دا بل ورته به ټلیفون شو دا څه نوم دی نبی خان وروره ټلیفون ته راشه مخامخ شه مهرباني دا ډېرو زیاتو ملګرو ته ټلیفونونه کوم هلو هلو یاره ملګرو لکه چې خوند مو لکه چې نشته داسې ښکارئ دا بل ورته به ټلیفون وکړو شفیع الله خان راشه ورته راشه ټلیفون ته مهرباني حمزه الله خان ورور ټلیفون ته درته راځم اوس به ډېرو زیاتو ملګرو ته ټلیفون وکړم خو چې تاسو ټلیفونونه زر اوچت کړئ نو ښه به وي ویلکم ټو پېښور خو وروره انشاءالله تعالی چې ډېر زر به مې وګورئ پېښور کې دا زما آخري لایو ویډیو د یورپ نه دویمه ویډیو به انشاءالله پېښور کې وي مهرباني
ورور تاسو هم ټلیفون نه جګوئ. دا بل ورور ته به ټلیفون شو، دا حمزله خان دی، حمزله خان دی که حنزله خان یو وروره ټلیفون درته لاړو، راشه ټلیفون ته. هلو ملګرو، زما انټرنیټ ډیر تیز دی، صحیح ده؟ ستاسو انټرنیټ کې څه مسله وي؟ صحیح. دا بل ورور شیر زمان، راشه وروره تا ته زه ټلیفون وکړم. زر ټلیفونونه درته کوم چې چا ټلیفون روغ شو نو وای پلیز ټاک اباوټ کشمیر. الله دې کشمیر کې امن راولي وروره، څه شي خبرې پې وکړو. نه زه عمران خان صاحب یم او نه زه هغه یم څه ورته وایي اشرف غني صاحب یم چې لږ زور ولرم، اتارټي ولرم، فوج را سره وي، نه بیا خبرې پې نه کوم، عمل کول غواړم کشمیر په باندې. مننه. عین الدین اوپل، راشه وروره تاسو ټلیفون ته مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې وروره، جوړ څنګه یې وروره؟ جوړ یې؟ په خیر یې؟ ټیک ټاک یې؟ خیر اوسې وروره، مننه کوم، مهرباني وروره. ته ښه یې سکندر وروره؟ په خیر یې؟ جوړ یې؟ شکر دی الحمدلله، روغ جوړ یم، سلامت یم وروره، مننه کوم درنه. سکندر وروره دا یو خبره مې درته کوله، د هندوګانو په د کشمیر کې ظلم چالو کړی، د دې په باره ستا څه رایه ده؟ ورونو، اوله خو زمونږ توقع د خپلو حکومتونو نه دی، که د افغانستان حکومت دی که د پاکستان حکومت دی، چې دا سره اتفاق وکړي او دا مسله را سره حل کړي. که هغه د هندوستان حکومت سره دوی خبره خلاصوي او که نه د هندوستان حکومت سره دوی د جنگ اعلان کوي. کله جنگ اعلان ورسره کوي نو په مونږ او تاسو باندې، په هر مسلمان په بچي باندې جهاد فرض عین کېږي چې مونږ هندوستان سره جهاد وکړو. صحیح ده؟ بالکل بالکل بالکل، په دې کې شک نشته. ډېره مننه. کور ودان خدای دې آباد لره سکندر وروره، ژوندی اوسې. ډېره زیاته مننه کوم، سلامتي دې غواړم. کور ودان، خوشحاله اوسئ. راځو دا بل ورته ټلیفون کوو. او د کشمیر مسله کشمیر کې زمونږ او تاسو مسلمانانو وروڼه خویندې دي، ټول د مسلمانانو وطن دی کشمیر. صحیح ده ملګرو؟ او دغه شانته چې په یو مسلمان وطن باندې چېرته ظلم کېږي، په مسلمان وطن کې مسلمانان قتل کېږي او بیا څوک قتل کوي چې بیا کافر قتل کوي. صحیح. کافر چې کله قتل کوي نو بیا هغو کافرو سره جهاد فی سبیل الله پکار دی، د مسلمانانو حکومتونه اعلان کړي. نن حالاتو کې، نن وخت کې که د پاکستان حکومت دی او که د افغانستان حکومت دی، دا را سره همسایه ملکونه دي، بلکې اسلامي نوم را باندې پروت دی. الحمدلله، بېشکه چې اسلامي ملکونه یو، چې ریاست جمهوری پاکستان شو، ریاست جمهوری افغانستان شو. صحیح ده؟ اول خو زمونږ د مشرانو نه ډېره غټه تمه ده، بلکې ګیله مو هم ده ترېنه، څنګه چې زمونږ ځوانه طبقې په خولو کې د کشمیر د ازادۍ، د کشمیر د امن غږ ده، نو زمونږ دا مشران ولې چپ دي؟ زه دغې ته حیران پاتې یم. آیا زمونږ او تاسو مشران مونږ او تاسو نه کمکلان دي؟ اول خو دغه خبره کېدلی شي چې یا خو دوی کمکلان دي، پوهېږي نه، مونږ او تاسو ترېنه ډېر پوهېږو. دویمه خبره دا کېدلی شي چې آیا دوی غداران دي، بې ایمانه دي؟ صحیح ده؟ دویمه خبره دا کېدلی شي. دریمه خبره دا کېدلی شي چې آیا په دې ظلم کې د دې دواړو حکومتونو، که د پاکستان حکومت دی که د افغانستان حکومت دی، د دې دواړو پکې لاس دی؟ آیا دوی د امریکې د لاسه څه نشي کولی؟ آیا دوی د یهودیانو د لاسه څه نشي کولی؟ آیا دوی باندې داسې کوم پریشر دی د کفارو چې هغوی د هندوستان ته موتوړ د جهاد فی سبیل الله اعلان نشي کولی؟ دا سوالونه پیدا کېږي که نه؟ دا سوالونه، دا ګیله چا نه کېږي؟ مشرانو نه کېږي، زمونږ او تاسو مشرانو نه کېږي. او که مونږ او تاسو کشرانو ته دا مسله را پرېږدي کشرانو ته، نو بیا فوج دې هم مونږ ته راکړي، ملي اردو دې هم مونږ ته راکړي او د پاکستان فوج دې هم مونږ ته راکړي. نو تاسو بیا ګورئ چې مونږ شپې په هندوستان باندې ورخیجو او که نه ورخیجو. ها، مونږ بیا ستاسو نه د سرمایې په کیسه کیو، مونږ نه ستاسو بیا د قرضې په کیسه کیو، مونږ نه ستاسو بیا د ملک د حفاظت په کیسه کیو. چې کله د جنگ د جهاد اعلان کېږي نو هلته پکار د انسان د سر او مال نه بیا تیر شي. که نه ده داسې، همداسې دی چې کله سر او مال نه تیریږي نو بیا ته د ملک فکر دې مه ساته.
بیا په کار دی الله په لاره کې جهاد ته ملا انسان وتاړي. همدغه سره کنه ده. نن په کشمیر کې په بیګناه خويندو په بیګناه مسلمانانو ورونو باندې قتل عام روان دي او څوک کوي هندوان کوي. هندوان دا یاد ساتي چې په مذهب کې واضح شوی دی چې ډاکټر ذاکر نایک د انډونیشیا نه چې کومه فتوا ورکړه چې ویل چې هندوان د مسلمانانو اولین دښمنان دي. اولین دښمنان د مسلمانانو هندوان دي چې دغه اولین کارنامه اولین قتل عام د هندوانو په کار ته چې مسلمانان وکړي. بیا يهوديانو سره او صلیبیانو سره که جنگيږي او کنه هم مګر هم صلیبیان او يهوديان چې دي هغه دغه سي کارونه نه کوي. که تاسو نن وخت کې لیدلې وي داسې کارونه نه کوي او هغه امریکایان کوي چې کوم په افغانستان کې راغلي دي. واحد هغه امریکایان. خو دغه صلیب چې د لندن د انګلند والا د نور هغه والا دغه به داسې ظلم داسې ونه کی بلکې دوی همیشه په سیاسي پالیټکس په دې موضوعګانو باندې دوی دغه مسلې خلاصوي. نن هندستان پالیټکس په جنگ باندې نه جنگيږي بلکې مونږ او تاسو ته د هندوان خپل طاقت زور خي او زور په چا باندې خي په کشمیر په بیګناه مسلمانانو باندې زور مونږ ته خي. مګر هم زمونږ او تاسو ګیلا زمونږ او تاسو مشرانو نه ده. عمران خان صاحب نه ده، اشرف غنی صاحب نه ده. عمران خان صاحب او اشرف غنی صاحب چې 13 میاشت کې را سره دواړو میټینګ وکړلو په پاکستان کې آیا تاسو ترې خبر شول چې دوی څه وویل؟ ما خو صرف دومره ولیدل چې خپ په عزت خپ په مینه محبت سره ملاو شول او اشرف غنی صاحب خپ په مینه محبت سره افغانستان ته واپس لاړ. خو ریزلټ هیڅ پته ونه لګیدل. ما ته خو تر اوسه پورې هیڅ پته ونه لګیدل چې دوی د څه موضوع منځ ته راوړلې و. آیا د دوی دواړو ملاقات د څه په سر باندې وشو؟ د کشمیر په سر باندې وشو او کنه د خپل منځ کې امن راوستلو خبرې وکړله چې نن موږ ته کومه نتیجه معلومه نشوله. خو زما دغه یو ګیله دا یو سوال دغه پیدا کېدلی شي چې پاکستان مشران چې کوم دي په حکومت کې چې ناست دي، افغانستان چې کوم مشران دي په حکومت کې چې ناست دي، آیا تاسو عقلمند دي او که موږ عقلمند یو؟ او که تاسو ځانو ته عقلمند وایئ نو تاسو د عقل بیا په کوم طرف ته روان دی؟ زه خو دې ته حیران یم. انسان د دومره عقلمند نه کیږي چې هغه نه جاهل جوړ شي. انسان د دومره عقلمند نه کیږي چې هغه تکبر وکړي. انسان د دومره عقلمند نه جوړیږي چې هغه د ځان نه پاسه بیا څوک ونه ګڼي. کنه نن زمونږ او تاسو مشران همدغه شان لري، بالکل همدغه شان ته. که په افغانستان کې دي هم څوک ځان نه پاسه نه ګڼي، فکر به مو وي چې ځانونه بدمعشان جوړ کړي. که په پاکستان کې دي هم معلومه به شي کنه پاکستان کې چې تاسو کوم مشر ته کوم داسې غټ سړی ته مخکې کېږي څه درته وای آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں. پښتنو کې څه وای تاسو پوهیږئ چې زه څوک یم؟ تا ته پته لري چې په چا باندې لاس اوچتوي؟ زموږ مشرانو نن دغه خبرې دي. صحیح ده کنه؟ د دې مطلب چې تکبر کې دي، دومره عقلمند شوي دي چې عقل نور کار نه کوي او په ځان دي. صحیح ده کنه؟ نو اوس حیرانی اوس په دې کې ده چې اوس یا خو مونږ او تاسو ځوانانو طبقه چې د عام خلک حکومت نه بغیر یا خو مونږ او تاسو بې ایمانه یو او یا خو حکومتونه بې ایمانه دي. په دې که حکومتونو کې ایمانداري وای او حکومتونو کې دغه شانته جذبات وای لکه څنګه چې مونږ او تاسو کې جذبات دي او د کشمیر مظلوم خلکو ته په دعاګانو یو بلکې هر موضوع کې یادو دا ورونو وګورئ وای کشمیر موضوع باندې خبرې وکړي. نو دغه جذبات ولی په حکومتونو کې نشته. هندستان نه ډاریږي، ولی د پاکستان حکومت ډاریږي، د افغانستان حکومت ډاریږي ترنه او کنه یو څه بره کوم بل پریشر دی ور باندې چې سر نشي جګولای. هغه پریشر به د چاوي د مسلمانانو نشي کېدلای. زه فکر نه کوم چې هغه پریشر د مسلمانانو کېدلای شي چې په افغانستان او د پاکستان په حکومتونو باندې پروت دی. یقیني خبره به وي چې هغه پریشر به د کفارو وي چې هم د پاکستان په ځمکه باندې پروت دی او هم د افغانستان په حکومت باندې پروت دی چې څنګه نشي کولای. بس دومره به وایم، نور په حکومتونو باندې خبرې نه کول غواړم. مهرباني الله دې امن غیبي راولي په کشمیر کې. کنه نن وخت په کشمیر کې جهاد فی سبیل الله اعلان کول دي. بس دغه مال سر نه تیریدل دي. دغه خبره ده. مننه. Akram Wasim Waish, let's talk about Kashmir and Afghanistan. I'm waiting. Don't wait, brother. Okay, don't wait.
It's not about just we are talking about. What if you can bring the solution? Yeah, then bring it out. صرف خبرې مه کول غواړه چې صرف خبرې وکړو صحیح په دې باندې هیڅ هم نه کېږي او که نه صرف ځانونه ښایي د لایو ویډیو کې چې ځان را مخامخ کړي او ځان نه هوښیار جوړ کړي ها کشمیر موضوع باندې غټې غټې خبرې دلته سیاستدانانو په شانتي وکړي نو سکندر درته چانس نه درکوي چې تاسو لایو ویډیو ته راولئ ځان مه ښایئ صحیح دعا کوئ رب ته دعا کوئ چې الله دې امن راولي صحیح ده په دې موضوعګانو باندې موږ او تاسو کشمیر نشو ګټلی او نه کشمیر آزادولی شو صحیح ده ملګرو هو د خپلې کمپنۍ سره خپې سمې غځوئ ساده خبره به درته کوم دا به بهتره وي غټې غټې خبرې مه کوئ چې د هغه غټو خبرو نه اوقات زه وم او نه تاسو وایي صحیح ده که نه دا غټې غټې خبرې سیاستدانانو سره هم ښې نه ښکاري وګورئ ټول راته دروغجن ښکارېږي نه درته ښکاري ټول دروغجن ټي وي ته چې کېنئ چې دا پکې ناست وي اخره پورې پروګرام ګورئ نه یې ګورئ که نه پرې چې سردردي رایې که نه ښه درته پته رهېږي دا ټول دروغجن دي دا ټول دروغجن دي دا چې هره موضوع چېړي دا ټول دروغ وایي ټول دروغجن دي مننه کوم چې دروغ ختم شي نو انصاف پر راشي واقع چې انصاف پر راشي راځو دا بل ورته ټلیفون کوو موضوعګان را سره مه چېړئ د کشمیر موضوع را سره مه چېړئ صحیح ده ملګرو دغه کې ځانونه توریالي مه کوئ دا به بهتره وي داسې خپلې معاشرې کې خبرې وکړئ خپلې محلې کې د څه شوي هغې باره کې سوال وکړئ انشاءالله جواب به درکړو ښه مشوره به درکړو زه نه وي د دنیا خلک مو ګوري یو کس به مشوره درکړي چې دغه سلوشن دی دغه هغه دی د دنیا خلکو هغه یوسف جان صاحب ویډیو کړې وه د پښتنو په علاقو کې دا ورور ته ټلیفون روان دی ټلیفون نه اخلي یوسف جان صاحب یوه ویډیو کړې وه د پښتنو په علاقو کې یقینا چې زما پیج کې به داسې پښتانه وایي چې هغه علاقې نه به تاسو تعلق لرئ په هغه علاقې کې خویندې د غرونو نه راکوزېدلې او ګړي به ورسره و او یو کویه یې کندلی و هغه کوهي ته به خویندې په خپله کوزېدلې دا نه چې ډولچه به یې ورته کوزوله په خپله به کوزېدلې هغه کوهي کې به یې اوبه په ګړي کې اچولې او بیا به هغه کوهي کې په خپله راختله پاسه چت ته به بره وختله او بیا ترې یوسف جان صاحب پوښتنه وکړله وایي دې کې تاسو غورځئ نه خویندو وایي ډېرې خویندې پکې وغورځېدلې وایي خپې او لاسونه یې پکې مات شول نو پښتنو د داسې موضوعګانو خبرې وکړئ صحیح ده چې وروره زه د هغې علاقې نه یم چې هغې علاقې کې کویی ده خو په هغې علاقې کې موږ ځوانان ړانده یو او مټې مو نشته دي او موږ ځوانان شرمېږو نه زمونږ زنانه راځي کوهي ته کوزېږي او موږ ځوانان ویښتان غوړ کړو بازار ته لاړ شو او زمونږ ځوانانو کې غیرت نشته او موږ ځوانانو کې شرم نشته چې زمونږ زنانه راځي او کوهي ته کوزېږي او اوبه په سختۍ سره راوچتوي دغه موضوعګانې راوچېړئ که نه د کشمیر موضوعګانې پرېږدئ تاسو نه قربان شم صحیح ده که نه په خپلو علاقو کې به مو ډېرې داسې موضوعګانې وي چې سرونه به ورته نه ټټ ټیټ او سترګې به پټې داسې ترېنه ساتئ ترېنه تېرېږئ به که نه ما تاسو نظر کې ته نه قربان مې کې ډېر غیرتي خلک یو ماشاءالله شیر زمان ورونه ما ته ته ټلیفون وکړل ته ټلیفون نه جګوې ملګرو ستاسو عمر څومره دی زما عمر ته زما عمر څه کوي چې ته زما عمر وایي تاسو څومره په زما په عمر باندې څه کېږي راځه دا بل ورته ټلیفون کوو داسې موضوعګانې راچېړئ ملګرو چې هغه تاسو ته مخامخ وي او تاسو پرې چې دلته موضوع راوچېړو چې هغې باندې موږ او تاسو عمل کولی شو که نه دا نه چې صرف خبرې پرې کولی شو زه در سره ودرېږم صحیح ده ملګرو داسې موضوعګانې راوچېړئ ووایه چې دا کلي کې دا کوهی دی وروره زه ځوان یم دغه ځوانان دي دا کلي کې دغه مسله دی وروره دغه جنریټر دی او دغه ټرانسفارمر دی وروره موږ پیسې نه لرو ها تاسو دا پیج کې مسلمانانو ته ووایئ چې موږ سره پیسې غریبانان دي نو انشاءالله اعلان به درته وکړم انشاءالله داسې وسیع ورونه به وو چې موږ 500 2,000 روپۍ درته ټولې کړو ها درته وایو چې دغه کلي کې به ټرانسفارمر یا کوهی وکندو دغه موضوعګانې راوچېړئ که نه وایي خپل ځان اول جوړ کړو که نه نو انشاءالله محله به جوړه کړو محله چې جوړه کړو که نه نو بهر بازار به جوړ کړو بازار چې جوړ کړو انشاءالله به خپل شهر به جوړ کړو دغسې رایو که نه ده که نه ما ته نه قربان کې خپلې علاقې کې کوهي نشو کندلی ځوانان ټول بې غیرته شوي دي زنانه مو راځي کوهي ته خپله کوزېږي او خپې لاسونه هم پکې مات شول یوسف جان ویډیو ګوار او دی ما ته دلته د کشمیر مسلې حل کوي ماشاءالله
او ماشاءالله ماشاءالله خپل کوی مسله نشو حل کولای د کشمیر مسلې حل کوي ماشاءالله دی قربان شم درنه یعقوب افغان وروره مننه کوم وروره کامنټ نه دی خوشاله اوسئ دا بل ورور موږ نه ټلیفون غواړي راشه وروره ټلیفون ته را مخامخ شه داسې موضوع را چېړی ملګرو چې صرف خبرې پې ونه کړو بلکې عمل وکړو هغه موضوع موږ ورته رسیږو چې مسله یې حل کړو که نه پریکټیکل کې داسې موضوع زه لرې درنه ناست یم انشاءالله تعالی ستاسو په کلو کې مسلې حل کولی شم زما په یو آواز باندې انشاءالله تعالی دا درته ګارنټي درکوه صحیح ده ملګرو دا نه چې صرف لایو ویډیو درته کوم الحمدلله دغه ویډیو دغه زما ویډیو به ډېر خلک ګوري الحمدلله زه ډېرو خلکو سره مدد کوم زما رب ګواه دی دې کې به ډېر زیات ملګري داسې وي چې ما به ډېر ښه پېژنئ صحیح ده ملګرو داسې فکر مه کوئ صرف درته لایو ویډیو کوم او درته ناست یم او په ځان باندې مین یم زه غواړم چې موږ او تاسو اتفاق وکړو مینه محبت راولو منځ ته د هر څه شي مسایلو حل راوباسو د داسې مسایلو حل چې هغه په خپلې کوڅې په خپلې محلې کې را سره پرابلمونه جوړوي او بلکې موږ او تاسو د یو وس نه رسیږي دلته آواز وکړئ وس به مو ورسیږي ها وروسته ټلیفون نه کنیکټ کېږي په بخښنې سره سلمان سی ایچ ای خدای دې غرق نه کړه الله دې نه کړي چې زه تاسو بې عزته کوم داسې نه دی هغه د یوسف جان یوه ویډیو دی چې دومره غوسه مې راغلی دی د یخ کلي ځوانانو ته دومره بدترینه غوسه مې راغلی دی چې ټول ځوانان ترېنه مخامخ ولاړ وو چرچاپېره ترېنه ولاړ دي او یوسف جان بیچاره غریب ورکې منځ کې لګیا دی د ټولو ځوانانو ته وایي چې دا کوی تاسو څنګه نشئ جوړوئ دا یو کوی دی نو ټول ځوانان ورته غلي وي یوه وړه ماشومه یو غر نه راکوزه شي یوسف جان ورته ګوري او دا وړه ماشومه پرې وړو وړو خپو باندې هغه کوهي ته ورکوزه شي لاندې ورکوزه شي هغه کوهي نه دی دا اوبه راوچت دا ټول ځوانان هلکان بره ورته ولاړ دي د دې کلي نو زه غوسه دې ته شوم هغلته ما صرف دغه فکر کولو ما قسم په خدای چې یوسف جان ته خو به دومره غوسه شوی وي په دې ټایم کې خو بس حوصله به دې کړې وي که نه په دې چې ما ته پته رهي والله که داسې پاتې شوی د ځوانانو ته به دې ډېره بدترینه غوسه راغلې وي یقینا خو هغه ټي وي چې هغه ته ولاړو مایکروفون ته ولاړو نو داسې خو نشو کېدلی چې یوسف جان هلته غوسه شوی وی په دې خلکو باندې نو د سوشل میډیا دی ملګرو نو انسان ځان نه شرموي بلکې ښه پې پوهېدم چې سینه یې وشلېدله د غوسې نه داسې خو والله نه دی په کار ملګرو والله ملګرو شرم په کار دی زمونږ به خویندې راځي او کوهي ته به کوزېږي او ځوانان به ټول ګرځو د کوهي غم به نشو کولی والله قسم چې په خپله علاقه کې مې داسې حالات راشي ملګرو خدای ځان خو مړ کم بلکې کوهي وباسم ځان والله چې مړ کم د دې کلي ټولو خویندو دپاره یو سهولت جوړ کم داسې خو کېدلی نه شي چې په کلي کې به 50 ځوانان ګرځي او وړې خویندې به ماشومانو په شانتې ګلونو په شانتې به راځي ګړي به ورسره او کوهي ته به کوزېږي او دا نه چې کوهي کې یو رسی پرته دی رسی ورکوزه کې خلک او بدر نه د خدای بندګانو هغه زنانه راځي خپله کوهي ته کوزېږي اول لاندې کوهي ته کوزې شي هغلته بیا یو بله زنانه ورته پاسه ودرېږي هغه بیا په رسۍ کې ترېنه هغه ډولچه راوچتوي دا څه قسم ته حالات دي په مونږ کې زه دغې ته حیران پاتې یم داسې خو یو ځای نه دی یو بل ځای کې ویډیو کړی و یو بل ځای کې ویډیو یوسف جان کړی و په هغه کلي کې د ټرانسفارمر پیسې خلکو سره نه وي او ټولو خلکو یوسف جان ته صرف یو فریاد کولو وایي زموږ د کلي د خان چې کوم دی دا زموږ دپاره کار نه کوي نو اول خو د خان سترګې ړندې شه او بل د دې خلکو ته خدای نه هدایت وکړي یوسف جان چې ترېنه پوښتنه وکړله وایي څو پیسې پرې راځي وایي 200 روپۍ هم پرې نه راځي چې دا ټول کلی ورته 200 روپۍ نو زه حیران پاتې یم چې 200 روپۍ چا سره نه وي چې دا ټول کلي کې 200 روپۍ څوک راټولې کړي یو ټرانسفارمر څوک واخلي ځان ته دا دومره بې اتفاقه شولی یو بل سره تاسو خو دا یورپ لیدلی نه ده که دا یورپ وګورئ والله قسم ده حیران به پاتې شئ د انسانیت ته د اتفاق ته دلته خو خلک حکومت نه تمه نه ساتي چې حکومت دې راشي صبر وکړه چې حکومت ته ټلیفون هر سړی په خپل لاس باندې هر څه کوي هر سړی په خپل همت باندې هر څه کوي صفایي په خپل لاس کوي څوک دلته نوکر نه نیسي چې نوکر دلته څوک ونیسي راشه ته زما کور کې نوکر بس ملګرو خیر دا وړې موضوعګانې مې خپل طرف نه در سره شریک کړې راځئ تاسو موضوعګانې راخلم دا بل څه نوم دی شیر عالم صاحب راشه ټلیفون ته شیر عالم صاحب ټلیفون دی
اوکې نه کړلو. صحیح ده، بیا ټلیفون ونه غواړې. دا بل ورته به ټلیفون شو چې دی څه وایي، دا در څه نوم دی؟ شهزاد خان. شهزاد خان او راشه ټلیفون ته. جمال خان وایي ته زما ټلیفون ته ولې جواب نه راکوې؟ وایي مه ډارېږه، قربان شم درنه، زار شم درنه، زار شم، لوګی شم درنه. ته کال چېرته کولی شې ما ته؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چې سکندر بھائی خی جوړ برابر؟ وروره ښه برابر یم الحمدلله. مهرباني څه حالات دي؟ حالات ولات چې بس خیر خیر ناري. بس مونږ دلته اوسېږو، مونږ خپله پېښور کې یو که نه. ښه وروره. چې مونږ چېرته پراته یو دلته خوراک که نه بجلي او نه څه، بس 24 घंटों کې 2 घंटे بجلي نه راځي. صحیح دی. ستا دغه موضوع دی؟ بس ولا چې دلته ډېر زیات تنګ شوي یو که نه ښه میني شوله او قسم دی که خلکو له کار کوي مړه. نو اوس خو لایو راغلی، یقینا چې یو سرکاري سړی خو به دې ګوري. څه پیغام ورکوې؟ ځه نه بس دا پیغام ورکوو چې دا څنګه چل دی چې دا ګوره خلک دلته ګرمۍ نه دونه ګرمي او دلته دونه دوب دی که نه. صحیح دی. ولا چې ګرمۍ دلته مړه شو. الله دې مړ مه که، خدای دې مړ مه که، الله دې ژوندی ساته. داسې وړه ګرمي تا ته شکست درکوي چې تا مړ کړي. خدای پاکه. نه خو بس خیر که نه، خو خلکو باندې وخت تېرېږي. خو بس دلته مونږ تقریبا 14 کاله تېر کړه، مونږ په خپله یو د مردان. صحیح دی. نو دا اوس کال لپاره مهرباني تا ما کال اټینډ کړو. نو داسې دی که نه چې که غواړې نو زه یورپ نه درته شمسي سیسټم درلېږلی شم. نه نه دا سیسټم که ځان له کړی خیر که نه، خو بس دغه بجلي زمونږ بیس نو خیر که نه. خو شمسي کله یو شان دی او کله بل شان دی. بس دا خو هغه به د ورځې چلېږي. خدای بنده داسې کوه، د شپې سایډ نه ګوره موږ سره اوس هم بجلي نشته. ګورم تک تور غبار ده. بالکل بالکل بالکل. څه لالټین هم نه لرئ نو شمع هم نه لرئ چې هغه بله کې؟ نو اوس خو 12 بجې دلته مړه 12 بجې څوک هلته اوس لیټونه لګوي. نو چې ته ویښ یې نو لیټ هم ولګوه که نه. نو دا څه خبره ده؟ نو اوس کور راغونډ دی بس دی ښیمه پکې. های ځه خیر دی، خدای به خیر کړي. نو څه پیغام ورکوي پاکستان حکومت ته بجلی باره کې؟ مخامخ پیغام دې رسېږي؟ بس دا پیغام ورکوو زمونږ ګارنټۍ سره درته وایم. وایه. نه 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 بس دا خبره وه چې بس دلته یار بجلي نشته او داسې پوځ یې راغلي یو. بس ډېر وخت هم تېر کړو. ښه زه څه پیغام ورکړم؟ ځه ستا طرف نه څه اپیل نو بس اوس ته ووایه که نه چې ته داسې خبره وکړله چې دغه چا کورونو کې ټرانسفارمر یو شی او بل شی دغه. بالکل مې ویلي دي ټرانسفارمر ضرورت دی درته. نو دا خبره نه خبره دلته خو هر څه شته خو بجلي نشته که نه. بجلي نه راپرېږدي که نه. دوی دونه وکړي چې یو څه نو داسې دی که نه. دغه ورکوي چې بجلي راپرېږدي. ما یې که ټرانسفارمر خراب وي نو انشاءالله تعالی چې چنده به واچوو ټرانسفارمر به درته جوړ کړو. نو چې ټرانسفارمر ټیک دی او ستاسو بجلي نشته که نه، نو داسې به وکړو چې بجلي نه راپرېږدي که نه. زه به اپیل وکړم عمران خان صاحب ته چې عمران خان صاحب دا سړی خو ډېر زیات فریادي دی، وایي چې مړه شو. الله دې مړ نه کړي. عمران خان صاحب لږ رحم وکړه، خیر دی. صحیح دی که نه؟ مهرباني. ځه الله دې رحم در باندې. مهرباني مننه. دا صحیح دی وروره، دا صحیح دی. امین. السلام علیکم. تاسو دا بجلی دا موبایل نه درلېږلی شم نو اوس به در شیر کړې وه سړیه. کم سے کم یو پکه خو به یې بله کړې وه ځان ته. بس نن سبا همدې ټکنالوژي راوتې بس. یاره دا به زه خامخا لټوم چې را څنګه لایو ویډیو کې را بجلي شیر کېږي. دا ټکنالوژي به زه خامخا درته پیدا کوم. مړه دی کې نو اوس بس ته څه کوې دی که خپل لیټ وي نو بس نو دا هغه هم نه لګېږي چې کله ویډیو شروع وي. نو دا خو به هم ډېره ګرانه شي چې زه بار یو ته کال کوم او بجلي به درته شیر کوم او تاسو به قرار ورته کېږئ او زه به درته لایو کې قرار ناست وم. کټ کې به پراته وي، فین به درته سټارټ. نو بس اوس بس یا مړه موبایل هم خلکو نه ډېر وخت نه وخوړه. الله دې خیر کړي. ځه صحیح ده. نو ځه خره چې دا موبایل دا خره چې هغه موبایل کې دا بیټري اچولی دی که نه، دا ښه دی. دا مړه موږ اعتاباد ته وړو. اعتاباد ته واوړو که نه. نه 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 زما خبره باندې پوه نه شوې. که دغه موبایل کې دغه بیټري پوه شوم لکه ستا موبایل کې چې بیټري ختمه شي چارج
نه دا چارج پکې ختم شي نو تاسو بیا څه کوئ؟ زه دا وایم که نه چې دا خدای شکر دی چې دا موبایل کې چارج راځي که نه که دا موبایل هم ورسره ډایرکټ شټ ډاون کېدلی که نه نو دا خو به بیا سوچه مړ کېدلی تاسې که څنګه نه مړه خبره لګم لوګه نه څوک نه مري پوه شوې نه بیا صحیح الله پاک بس دا صحیح نه نو خو به زه غواړم الله دې بجلي در باندې راولي دې لایف مهرباني مننه ډېره مننه دا صحیح ده دا الله په امان دا الله په امان د ورور یو ښایسته موضوع بیچاره ډېر زیات په عذاب شوی و الله دې بجلي ور باندې راولي امین دا بل ډېر زیات تنګ شوی دی راشه وایي تا ته خو ټلیفون نه کېږي صدام خان وایي چې ځکه نه ډېر زیات ستړی شوی بخښنه غواړو وروره او بس څه وکړو او دا بجلي درته شیر کېږي نه که نه ملګرو کنې زه به همیشه تاسو ته په هغه ټایم کې لایو راتللم چې کم ټایم کې ستاسو لوډ شیډینګ وای ډایرکټ به مې درته یورپ بجلي درکوله 480 واټ بجلي نو بره به مې د لایو ویډیو کې درته لیکل چې ګورئ خبردار احتیاط چې ګوتې ورسره ټچ نه کوئ کنې تباهي به مچاو کړي بعض ظالمانو مفته کې ایر کنډیشنې به چلاوئ چرګو ته به هم ایر کنډیشنې لګولې مفته او که نه یو مسافر درته بجلي شیر کوي مزه یې کوئ زما یو پیغام دی لالا کال شه مننه وروره راشه وروره درته کال به شو ورور تا ته ټلیفون روان دی تا ته انتظار کیم چې ډېره بس زه نو ټلیفون در باندې کټ کوم راځو بل ورور ته ټلیفون کوو راشه ورور تا ته به زه ټلیفون وکړم مخامخ شه هلو هلو زما په خیال چې تاسو هم بجلي لاړه خیر الله دې بجلي در باندې راولي بلال احمد وروره سکندر this you are testing my patience وروره بهتره به نه وي زه خو په پښتو کې لګیا یم که نه نو بهتره به وي چې په پښتو کې کمنټ کوئ که نه ملګرو او په دې چې زه په انګلیش باندې بیخي نه پوهېږم ملګرو دا وګوره ډېره پروفیشنل انګلیش دې ویلی دی وله سر مې پرې نه خلاصېږي نو پښتو کې وایه وروره چې پښتو کې لږ خبرې کوم که نه مزه به وکړي مننه به وي مننه راځو بل ورته ټلیفون شو شمس دل وروره ټلیفون درته نه کېږي مننه وایي موږ د کلمې وچې کړې کال شه الله دې خیر کړي ملګرو ورغی دته لږه ډوډۍ ورکړو کلمې وچې شوې راشه وروره ټلیفون ته خدا کلمې دې وچې شوې یا الله خیر وکړي السلام علیکم وعلیکم سلام دا ووایه چې د شپې ډوډۍ هلو خوړلې که څنګه چلې چې د شپې السلام روټۍ علیکم نه خوړلې که څنګه چلې یاره روټۍ مې وعلیکم وخوړله السلام ما درته اردو کې مې میسجونه درته وکړو پښتو کې مې درته وکړو انګریزي مې در ولیکله ما د ورور ته مې ځه لږه ټاپه وکړه که څه پته یې زړه یې راباندې وسو ځان وباسي اوس خو یې چانس ولګېدلو نو اوس ټاپه هم ویلی شي هر څه ویلی شي مهرباني لاړو ټلیفون درته راغلو په دې ټایم کې ما ته پته ولګېدله ښه ټپې والا لاړو غرق شو په دې چې ما ته پته ولګېدله ټلیفون پاسه پرې راغلو که نه یجي ما ته پکې کال وکړه راشه وروره تا ته پکې کال وکړو ټلیفون درته نه کېږي اسلام خان اخونزاده تا ته ټلیفون نه کېږي ټلیفون آپشن دی نه راځي په ویډیو بند کا بیا راشه وایي بړواګان پکې راغلي دي دا خدای بنده هغه هوښیاران وایي که نه وایي مشهور انسان او بهترین انسان څوک دی د ځان باره کې درته نه وایم وایي مشهور انسان او بهترین انسان هغه دی چې خلاف خلک ولري صحیح ده که نه خلاف خلک نو اوس زما ویډیو کې که تاسو وایه چې پړوګان دي که هر څه دي که نه
زه صرف ورته وایم چې سپږې دي سپږې. دا خبره په دوی باندې تور توپک لګېږي، تور توپک. په دې ښه پوهېږئ که نه؟ دغو ته صرف سپږې وایه. د سکندر مخامخ دا واړه واړه چینجي او سپږې دي. ورسېده جان باچا صاحب کمنټ دې کړی دی او تا ما ته واټساپ نه میسج کړی دی او چې نوم دې واستولو بالکل همدغه دی ZAZAI. زه تا ته څه رقم ته دلته ولیکم؟ اوس څه رقم ته دلته ولیکم؟ خوشحاله اوسېږئ او مننه کوم. او وایي دا سپږې دي. بېشکه چې سپږې دي، سپږو ته به سپږه نه وایي نو څه به ورته وایي؟ نو سرتاج ورته وایه که څنګه چلی. زما سلام ته ولې نه اخلې؟ خالد XAXAI زما سلام ته ولې نه اخلې؟ وروره وعلیکم سلام درته وایم، ایډوانس کې درته وایم، خو سلام خو دې نه دی اچولی وروره. ته صرف دې ویلې چې زما سلام ولې نه اخلې. صدام خټک سلامونه. وعلیکم ستا سلامونه. رحیم شاد وایي چې راشه ورو ټلیفون ته. ام عباس جادون راځئ ملګرو، نن به درته یو خوږ سړی کال ته راواخلو که څنګه چلی. حیران به مو واچوم چې دا څوک دی. د کال آپشن دې نه راځي. تاسو ما ته کال کوئ او که زه تاسو ته کال وکړم ملګرو؟ دا لایو ویډیو دی، زه صرف تاسو ته کال کولی شم. تاسو السلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. په خیر په خیر په خیر ځوانه. څنګه یې؟ شکر الحمدلله الحمدلله. اوهو انډیوالانو څوک مې درته راوستلو؟ په خیر په خیر. څنګه؟ والله فیسبوک مې کولاو کو چې فیسبوک نوټیفیکیشن راکو چې سړی آنلاین دی. ما راځه لږ ورته کښېنه، بس یو څو ګپې مپې خو به ورسره وولې. خیر اوسې خیر اوسې خیر اوسې. کمنټ دې راغلو بس په مې چې ودرېږه چې وزګار یې او که نه. نه زه وتلم هغه ته تلم هغه ځای ته، هغه واتساپ رانه لاست شوی دی که نه. ټلیفون کې میموري ټول لاړه، بیا یو نوی مې واخیستو دا اوس چې پرې لګیا یم. بس دې کې ګډ وډ وم. پرون چې بیماري وه لا نړم. اوس مې وا چې اواز مې درځي؟ ډېر صفا ډېر کلیر. نو همداسې کلیر ټلیفون دی. نو وروره $50 مې اخیستی، څه ګپ خو نه دی. $50 ماشاءالله. بیا دا زیډ ای کې زه غلط وم که نه. ما اوس به ده ته څه وایه چې اوس څنګه ورته وایم که نه چې ZAZAI دی که نه. زازای یا بس مې ویل چې بس داسې ځم اوس خو دا ښکلی ځای دی، مطلب هلته یو ځای کې ځای دی ما چې کار به زه وکړم. خو بس تا پکې لایف مې وکتو ډېر خوند یې راکړه. بجلۍ خبره مې په زړه شوه. هغه بجلۍ والا نه و غریب، او ځکه چې ما او تا خو په وابډا کې کار کوو که نه. وابډا کې چې موږ ته داسې خبرې کوي که نه. ای چې په لختي ټوپ کا بیا را ټوپ کا، په لختي ټوپ کا بیا را ټوپ کا، که خوند دې درکو ټوله ورځ وهه ټوپونه. ستړی به شي. مطلب ټول شی شپاره الله تعالی چې ته غلط اوبه وکړي په چقړو کې به وغورځېږي. زه د تا لایف ویډیو ځکه ما واغسته چې مونږ ته ډېر وروڼه میسیجونه کوي، ډېر زیات که نه، چې کومنټونو کې هم وایي، په میسنجرو کې هم وایي چې د تا او د سکندر په منځ کې څه خفګان راغلی، ولې ته لاړې، ولې ته داسې. نو اوس مې سوچ کولو چې دا کال دې راغلو ما چې دا اوچت که دا خبره وکړه چې وروڼو د مونږ په منځ کې کله هم خفګان انشاءالله نشي راتلی، ځکه چې مونږ په شیطان الحمدلله زورور یو، په خفګان زورور یو. پوه شو؟ موږ صرف خوشحالي مینه محبت کوو. یعنې تم دې خلکو ته ووایه چې د ما او تا منځ کې څه خفګان شته. هېڅکله الله دې نه کړي، خدای دې نه کړي. داسې کېدلی نه شي. او داسې دی چې
پیج کې ما هغه 2-3 پوسټونه ما کړي تاسې بیماری باره کې او الله بیماری باره کې چې تیرې مې چې تمه بیمار ده او تانه مې تیرې چې تای بیمار ده نو ته بل ته په سفر وې مکمل میاشت ته په سفر وې هم دا سره کنه ده یس بالکل حقیقت فیسبوک نه یا پوسټونه شیر کول چې هر ځای ته بلاړې فیسبوک نه ورې پوسټ شیر کړو نو خلکو ته پته لګیږي چې ته په سفر وې نو داس خونه دا پیج کې خدای اوس هم اډمن ده داس خونه دا چې اوس پیج نه وتلې ده خدا سره چې لګ بیمار ده ملګرو دوا ورته کوي او دا سره چې ماره کې لګ تکلیف لري خدای تعالی دې ته شفا ورکړي او خدای دې راسنه کې چې موږ مانس کې خفقان راشي داسې کېدل نه شي خفقان به تور ته پکو ولو چې داسې مانس ته راځي داسې خونه ده یا با شکر ده چې دا کوم هغه دوستان چې دا سوال لري او خدای وکړي چې دوستان دا خبره واوري چې موږ مینس کې الحمدلله هیڅ خفقان نشته هیڅ خبره نشته او بس زه خپل ژوند لږ مصروف کړی یم چې کله ما نیویارک پرېښی دی نو بس دا هر څه پاتې دی هغه د بل پیج هم جوړ دی ولا که چېرته په هفتو کې هم پکې راغلي وو لایف که نه بالکل نو زه خپل ورونو ته دا خبره کوم چې زه ډېر تیز یم زه د کمنټونه ګورم بعضې اوقات د غلطې خولې خوځوي ته ماته دا ووایي چې ته چاته غلطه خوله خوځوې دې کې تا ته څونه روپۍ راځي یا تا ایمان کې څونه زیاتی راځي که نه یو هغه غلطه خولې وي چې چاته مخامخ کنځل وکړي چې ستا خور ستا مور که نه دا خو تېره شوه عجیب پوهېږې زه څه وایم یو هغه کنځل وي چې ته یې لیکې تا ولیکله درد شول نو وروره ګوله هغه کله هم تا ته نه معافېږي پوه شوې نو الله تعالی دې موږ دا پښتانو ته بس معافي وکړي که نه چې دا داسې یو قوم دی چې په دنیا کې واقعي ما ومنله چې پښتون په رنګ قوم بل نشته غیرت دوی کې دی او عزت دوی کې دی او بې اتفاقي دوی کې دی سپکه خوله خوځول دا دوی کې دی دا ډېر زر خوځوي ډېر خوند ورکوي چې دا سپکه خوله وخوځوي څنګه چاته کنځل وکړي رایټ ایم رایټ اور رانګ که نه بالکل خو الله د هدایت ته وکړي بس دا دی چې بله خبره دا دی که نه چې موږ پښتانه کې چې کوم دی که نه که کم نشي خو 50% به وایي چې 50% پښتانه بې تعلیمه دي او 50% تعلیم وکړل بلکې نور چې کوم قوم خلک دي هغوی 80% 90% تعلیم یافته خلک دي خصوصا راوشو پنجابي قوم ته پنجابي قوم پسې را بعضې پښتانه ډېرې بدې خبرې کوي خو زه فکر کوم چې پنجابی قوم چې ډېر هوښیار خلک دي هغو ځانونه دومره رسولي دي لکه څومره ځانونه چې اسرائیلو او صلیبیانو ورسول همداسې دی که نه دی اسرائیلو ته خلک څومره کنځاګانې کوي څومره زیاړې ورته یورپیان هم زیاړې ورته کوي یورپیان هم زخت دي د اسرائیل مګر نن وخت اسرائیلو نن ځانونه څومره اسمان ستوري جوړ کړي همداسې دی که نه څومره وړوکی قوم دی په حساب دي مګر هم په ټولې دنیا اوس راج کوي که نه کوي په دې چې اسرائیلو چاته هغه نه دي خیلی چې کنځاګانې او چټي خبرې کوي بلکې اسرائیل چې نن زور زبردستي د سره کوي په عمل کې شکست تیر کوي په عمل کې په خبرو کې نه همداسې دی اسرائیل هماره نن وخت پنجابیان وخت پښتانه کنځاوي ته کوي پنجابیان نور هم هغه کېږي بادشاهان کېږي پښتانه کنځاوي ته کوي پنجابیان نور هم ترقي کوي یورپ ته راشه یورپ کې ولې یو پښتون مغازه ونه کسي او یورپ کې چې څومره دکانونه دي څومره مغازې دي ټولې پنجابیانو یقین درسي او همدغه پښتانه بیا ورسي کارونه وسره کوي خصوصا راشه انګلند ته بوزم لندن ښار ته بوزم لندن سیټي ته وخت چې څومره پنجابیانو ستر مارکیټونه جوړ کړي او پښتانه کار وسره کوي جرمني ته راشه جرمني ښار ته جرمني کې هامبورګ برلین او دغه ښارونه چې ستر ښارونه دي پنجابیانو ستر دکانونه لري ستر ستورونه لري ایمو د آسټریا ته راشه ویانا ته لاړ شه ویانا د لینز د ستر ښارونه لري سویټزرلند ته لاړ شه سوریخ ته لاړ شه دلته چې څومره سترې مغازې کسې ستر سوپر مارکیټونه لري دا ټول پنجابیان دي او پنجابیان ته چې مخامخ شي خپله سادګي به درته مخامخ کړي بای صاحب السلام علیکم دومره عاجزۍ سره به ستړي ماشي درکوي ستر سړی به وي او پښتون ته چې لږ خدای پاک لږ شی ورکړي که نه پښتون نه بیا لاره ورکه وي پښتون ته خو چې خدای پاک شی ورکوي نه چې پښتون ته بیا چې خدای شی ورکړي بیا نه ځان ته نه ورک شي هیڅ د دنیا بادشاه خو زه یم مګر هم وي همغه ورکوټی شی بالکل حقیقت دی بس خو خبره داسې ده لکه ټول غمونه ټول فسادونه چې راغلي دي
د موږ په منځ کې چې راغلي دي دا وجه څه شی ده چې پښتون په ایمان ډېر کلک ده پښتون په ایمان ډېر کلک ده خو د شیطان هم ډېر زر مرګلتیا کوي دا خو به معنی کنه د شیطان مرګلتیا زر کوي خو زه همدې خبرې ته راځم چې ماشاءالله په ایمان هم ډېر کلک دی مونځ او دس کې هم اول ترین دی خو صرف خبره ده چې ډېر زر غولېږي ډېر زر غولېږي معمولي خبره دې ورته وکړل نه بس نوره زه په دلته 19 کاله ما تېر کړل 19 کاله زه I'm still loving پښتون اگر جانان یو ډراما زړه ډراما نه خان میر ماما په کاټ کې داسې پروت وکړ که څنګه نو خان میر ماما ته و چې جانان راغله یا به ورته بل راغله جانان پلار به راغله خان میر زه خو ښار ته ځم نو خان میر به ورته ووایي چې ها ښار ته ځې شل پیره لاړ یم نو بیا به ورته ارتاو شو چې صاحبه دا ښار کوم ځای کې دی نور به خان میر قرار پروت نو اوس چې رای که نه اوس شیطان قرار پروت دی پښتانو نه شیطان تشه اشاره وکړي نور پښتون ته کسه چې پیر ته ازادي کړي او که نه خبره دار همداسې دی خدای دې په دو باندې بد او مه لګوي که نه هغه قرار ورته ناست دی چې پښتانه مې ټول ملګري دي بس زما مني ډېر زر انشاءالله قرار یقین دې وش همداسې دی یقین دې وش همداسې دی یوه اشاره کوي شیطان تشه یوه اشاره کوي نوره پرېږده پنډ را تړون ته پښتانه پرېږده بیا چې څنګه راته ورځي قراره دا دی راولې ده او که نه هغه کلیفورنیا کې یو جومات کې یو ځوان راباندې راغللو زه هر چاته وایم په پښتو کې ولاکه ما ته پته هم وه چې پښتون دی او چې داسې ومېلېدم ستړی مه شې اوس چې سړي داسې راته وکړل چې الله دې مل شه ما وایي دا خو ته پښتون یې خو چې ته هم پښتون یې خو زه خو یم پښتون بېشک دلته یو ورور کمنټ کړی دی لایق زمان افغان ویلی دی چې په افغانستان چې کوم جنگ تیر شو 50 کاله ستا پلار به تعلیم وکړي زما پلار هم تعلیم کړی دی موږ د افغانستان یو الحمدلله زما پلار لوی انجینیر دی او زما را پلار بچیو هم تعلیم کړی دی چې غټې غټې ډیګرۍ لرو الحمدلله او دا مخامخ مې ورور دی چې دم ډېر غټ تعلیم کړی دی نو چې چا تعلیم نه وکړو هغه په خپله نه کولو صحیح ده یو ته نه وه داسې مه وایه پوه شوې ساده ګله انسانه چې کوم افغانانو تعلیم کولو که نه هغه په سرو غرونو کې هم تعلیم وکړو صحیح ده که نه دا ستا لپاره بهترین جواب دی صحیح ده کم عقل شاه انسان هغه ته چې تعلیم نه پاتې دا د 50 کاله جنگ مه یادوه د 500 کالو کې افغانانو ډېره ترقي هم کړې د 500 کالو کې افغانانو ډېر ځانونه هم ورسول څوک په اروپا کې آباد شول څوک په امریکا کې آباد شول څوک په پاکستان کې آباد شول مګر هم اروپا ته راغلل هم تعلیمونه ونه کړل امریکا ته راغلل هم تعلیمونه ونه کړل پاکستان کې پاتې شول هم تعلیمونه ونه کړل چې چا غلطي ده د پاکستان غلطي ده د امریکې غلطي ده د اروپا غلطي ده پلار ته تېرېږي کم عقله انسانه زما پلار غټ انجینیر دی په همدې افغانستان کې ډګریانې واخیستلې زما را پلار 15 زامن یو غټې ډګریګانې لرو افغانان یو غټې غټې ډګریز لرو صحیح ده که نه ای هوښیاره په دې خبرې سره دی نه دا خبره غلطه ده دا د دوی دا خبره ده که نه چې اوس د کوم ماشومان د کوم نوی جنریشن راوچت شوی په افغانستان کې راغټ شوی دی که نه دا ولې تعلیمونه کوي بچی په انګلیش پوهېږي بچی په دین پوهېږي بچی په اخلاقو پوهېږي پوه شوې که نه دغو ته چا وخیر چلو هم مشران وو جنګ وو که تعلیم نه وو نو الحمدلله عقل ورسره وو مضبوط عقل ورسره وو ایمانونه مضبوط وو بالکل وو یا نن سبا چې کوم ځوانان رالوی شوي دي یورپونو ته لاړ دي دا کنزل او دا شیزونه چې کوي دا ټول دا دي سړی اخلاق زده که مخکې مې درته ووایې چې هر څه چې دي که نه په خولې چې وایې هغه په هوا یوړل په لیکلو چې وایې هوا نه وړي اخلاق زده که تعلیم ضروري نه ده اخلاق څه شی ده د ما اسلام د ما مذهب کې اخلاق راغلی تعلیم پرېږده خو پرېږده چې هلک شاته سکول ته روان وي بکسه یې شاته نیولي مرګ نه پس دا بکسه لاړه شاته پاتې شوه هغه هلک چې روان وي سینې پورې قرآن تړلی دی قرآن یې تا په هغې دنیا کې پکارېږي دا تعلیم خو وکړه که نه دې کې به انسانیت زده کړو انسانیت خو دلته ده که نه بېشک خیر امام علی نوره خوږېږي الله دې سلامت لره خدای دا بیماري جوړه کړه الهي امین کې بس د پښتنو سره لږه ګزاره کوه ډېر ورته ترخېږه ما یکدم اور ما کړه ته هم بس زما وینه یې که نه ګرمه یې بس چې اوچت شي اخلاق یې مینه ورسره کوه
دوی خیر ده په سلو کې به لس داسې وي په لسو چې موږ مینه ښکاره کړو ورته انشاءالله لس هم ځای ته راځي که نه داسې دی که نه زه سلوټ کوم دغه بي ام دبليو ګاډي چې دی که نه دغه د موږ سره څنګ کې یو شهر دی منشن منیخ نوم یې دی نو دې کې دغه بي ام دبليو ګاډي جوړېږي هغه ورځ ملګري ته ووایم چې راځه چې بي ام دبليو کمپنۍ وګورو که نه چې کله بي ام دبليو کمپنۍ ته ورغللو نو دوی دا یو نوی سیریز تیاروي د بي ام دبليو ایکس نو دې کې دا ډېر یو هیوي ډېر یو های پاور سی سی انجن اچوي صحیح ده دا انجن مې چې لیدلو دا موټر ته راوړلو دا انجن داسې ځلېدلو بس دا یې راوړو دا موټر کې ولګولو دا ماشینونه یې خپله جوړوي خپله هلته کسې دا ښکلي ښکلي سیټونه یې ورته تیارول هغه یې وغه کړل ډېر سره نو کسه باډي ورته راوړه باډي یې به فټ کړه ورو ورو یې جوړولو او ډېر په احتیاط یې جوړولو د بي ام دبليو ګاډی چې کله دا تیار شو موږ داسې ورته لیدل دا چې کله تیار شو سپری کړه پینټ یې کړو ډېر زر یې جوړول خو مګر هم ډېر په احتیاط لګیا و دا ماشینونه چې کله دا ګاډی ریډي شو که نه نو مې دا ګاډی نه بیا څه شی کوي چې دا نو اوس اور لمبه کوي دا اوس بهر یې وباسي دا به دومره اوور سپیډ بوځي موږ ته چې پروفیشنل ډرایورز دي نو هغوی ویډیو به یې ته وښیله دا ګاډي نه سترې لمبې وباسلې دا پیج ما ډېر په آهسته ډېر په محنت جوړ کړو چې اوس مې جوړ کړو نو اوس مې سپیډ ته پرېږدی نه چې اوس په حق خبرې کوو که څنګه نه داسې به نه کوې پښتو کې یو متل کوي چې نن شوې په نغن شوې او بنجپړ دې اوبو یوړو نه خدای دې نه کړي یقین دې وشه داسې نه دی کله کله وارې اخر ته پاته دی بابرو وګوره ماشاءالله شکر قسم دې مرګرو دا زماري ماشوموالي ملګری دی ولا حقیقت دا وخت ماشاءالله درمندر هغه ته بالکل روغ ده دا وګونه کیږي زړه کې خو تازه یم بس هغه دی دا اوبه خراب دي دا سپیډ کړی دی نه ولا چې را دې نه بدله شوی هماغه درمندر یې ولا ماموره ته مو ډېر ښکلی برېښه تکړه ښه you look good you know الله مو سلامت لره ولا ډېر زیات خوشحال شوم ډېر وخت بعد مې ولیدلې خدای شکر دی once again کنه سره موږ دا خواسته چې موږ مینه خوره کړو دغه پالیټکسونه او دا سیاستونه دغه نه لغون ته سایډ کوو او د پښتنو سره دا خو د موږ ګلونه دي کنه په دې پښتنو موږ ښکلي یو دې سره مینه کول پکار بېشک نه بس هسې ګپ مې نه کوم یقین سیاسي مسلې ما ختمې کړې دي حقیقت ته دغونې خبرې نه کوم پوهېږم چې نفرتونه جوړېږي پوهېږم چې دغو مسلو نه هسې جنګونه او دا سخت کینې جوړېږي که نه دا نه کوو انشاءالله تعالی خپلې مینې محبت پروګرامونه کوو چې کله وخت وي نو ښه پروګرامونه به کوو بس مننه کوم تاسو ټول نه بابرو ډېره زیاته مننه کوم د واټساپ نمبر د ټینګ لرنه غواړم انشاءالله واټساپ کې خبرې درسره کوم ولا ایتام ودرېږه ایتا د سایډ واخلم ته نو خپل تلیفون کې کوم دلته وخت وکړم نه په دواړو سترګو خبرې در سره وکړم زه هم دې بیټ کې ډېر ښه یم اوس د ډېر لاته یم خبره څه شی دی اوس نه یې ده مرګرو دا یو فامیل دی ټول بخښنه غواړم بس خدای مو خوشحاله را سلامت اوسئ ګوی بس مونږ کټ کا بیا درته وایم چې I salute to all Pakhtun Muslim brother. Me too. مننه سلامات اوسئ الله په امان ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام بابرو ته ډېر سلامونه ټول فامیل ته مننه کوم ملګرو او داسې دی چې راځه بل ورته ټلیفون شو راشه ورته تاسو ټلیفون وکړم الو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشهور جوړ په خیر وار مشهور څنګه چلې خې جوړي خیر اوسه وروره مننه کوم مهرباني وروره
خیرت ته ولا چې وروره ستا پروګرامونه خو ګورو د ډېر وخت نه پوه شو ډېر غټ انتظار مې ته وکړو ډېر په مشکله مې را پیدا کې پکا خوشته رې کنه بجلی خوشته داسې نه چې تم خولې خولې پروت ولا چې بجلی خوشته ډېر او بس مرګري ودو ډیپټۍ وي بس راووتو بار ته ته نو ورور ښه سور کې مزو کې مسافر یې ها وروره مسافر یو الله دې او د خیره ما ورور یې ولا چې وروره لایب ته خپه نه شي خو ډېر سخت د نه ګیلمونه چې څومره وخت وشو ورور چې موږ ته دغه کې درته دغه وکړو چې وټساپ نمبر راکړه کمنټس کې او داسې هم کالونه کوو نو بیخي موږ سره نه راځي نو وروره داسې رایي چې که تاسو کمنټ کوئ پیج ته میسج کوئ یقین دی اوسه چې 3 اډمینان مې ساتلي دي 3 واړه بیخي تنګ شوی وروره دومره میسجونه راځي که نه بې حسابه چا ته جواب ورکړو نو زه څه ووایم بس وروره زه خو صرف د لایف ستا په دغه کې یو پیغام کوم چې موږ ډېر پیجونه ګورو چې خلک لایف ویډیوګانې کوي پوه شوې صحیح ده وروره مهرباني نو زه تا ته سلام کوم پوه شوې چې څومره وخت نه ستا زه پیج ګورم نه چېرته کنځل نه چېرته بده خبره پوه شوې خوشحاله تا ته سلام کوم پوه شوې چې ډېر ښکلی پیج چلی او زه خو به داسې نومونه نه اخلم پوه شوې ډېر خلک دي لکه بل زمونږ یو ذیشان نوم دی ته به یې ګورې ډېر پوچه خوله خوځوي خو زه به ته صرف دا یو خبره وکړم ورور که لر دی او که بر دی خو پښتون یو دی افغانستان مخې لاس دی او پاکستان مګس لاس دی او دې کې چې یو لاس مرور نه وي نو انسان کنډم وي پوه شوې ډېره ښکلې خبره داسې ده بالکل ډېره ښکلې خبره الله دې سلامت لره الله دې اجر درکړي نو بس وروره دا دومره ټایم دی نه خرابوم تا ته خو هم ډېر ملګري دغه کوي پوه شوې خوشحاله اوسئ ګروره ډېره زیاته مننه کوم او بس که اجازت وي او شعر به ته ووایم بس بیا به ځنې اجازت واخلم مهرباني وایي که په قرضونو کې کمی وشو درځم د خیره که په قرضونو کې کمی وشو درځم د خیره دا ځل غم دی کمی وشو درځم د خیره او د شته کفیل نه خفه شوی یم تنزل کومه د شته کفیل نه خفه شوی یم تنزل کومه او بلې کپنۍ کې که مې ځای وشو درځم د خیره دا ځل که غم دی کامې وشو درځم د خیره او 2 کاله کېږي لا په مینه کې یم 2 کاله کېږي لا په مینه کې یم څه وخت زړګي کې کسوری وشو درځم د خیره دا ځل که غم دی کامې وشو درځم د خیره او مورې په ښه واده کولی نه شمه چې در به شمه مورې په ښه واده کولی نه شمه چې در به شمه خو انشاءالله که غټ اختر ته مې سمې وشو درځم د خیره دا ځل که غم دی کامې وشو درځم د خیره ورور چې چېرته مو سې ښاد اوسې خوشحال اوسې آباد اوسې مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتو دغه خبره وي د چا بسې خو زمونږ د زړه سر یې پوه شوې د تا ته بیا یو ځل سلام کوم چې څومره وخت نه زه ستا دا پیج ګورم خو لکه زه ډېر کوشش کوم چې د خولې نه به زه داسې الفاظ واورم خو بیخي د ستاسې غلط الفاظ یا کنځل نو هغې خلکو ته زما ورور دا ریکویسټ دی ټایم دی نالم ډېرې خبرې سر نه کومه دا خبرې ځکه زر کوم چې پیجونه خلک چلی نو داسې دې چلی د مسافر غوندې خدای دې سلامت لره پوه شوې الله دې هر غمونو نه او الهي امین ډېره زیاته مننه کوم بالکل اوس ورور په خپلو دواګانو کې یاد ساته او انشاءالله مونږ کله کله لایف ځان سره راخله ډېر په مشکل مو وموندې او نمبر به ما ته د واتساپ راکې کپاره طریقه وي چې ته ډېر وخت بعد کله کله میسج داسې دی که نه خپل پرایویټ چې کوم فیسبوک لرم انشاءالله د کیمرې نه درته ریکویسټ به درلیږم وروسته چې ما سره دی دا کیمره ریکارډ شوله لایف کال دی را سره ریکارډ دی نو بیا زما خپل فیسبوک ته راشه میسنجر باندې بیا انشاءالله خبرې وکړو اوکې انشاءالله ډېره مننه کوم انشاءالله زه ټولو مسلمانانو ته ټولو مسافرونو ته سپیشل دوا سلام کوم چې چېرته مو اوسي ښاد دي اوسي خوشحال دي اوسي آباد دي اوسي موږ د خپلو دواګانو کې یاد ساتي والسلام د الله په امان ټیم دی نه خرابوم ډېره مهرباني الله په امان دا یو ښکلی د مینې ډک ورور ته راشه دا جمال خان وروره تا راسې ماشاءالله کمنټونه را روان دي که نه چې نه پوهېږو چې ته را ولې داسې خبرې کوې راشه کال ته هلو 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 خبرې وکړه که نه وروره تا کمنټونه راځي او داسې ګډې وډې خبرې کوي دلته مې چې کیمرې ته را مخامخ کړې نو اوس اواز دې نشته ښه ابوبکر عمري امارتي وروره ټلیفون ته راشه مهرباني
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړی مشه شیرین وروره. الحمدلله سکندر وروره جوړ برابر بخیر. الله دې عزت وکړه. جنتي شي وروره. مهرباني. څه حالات مو دي؟ سکندر لکه دا اوس کس کوم چې تا راخیستی چې په کال باندې رسې که نه دغه کمنټونه زه هم ګورم. وګوره تا ته په هره مبارزه کې 15,000 20,000 25,000 10 کسان ګوري، نو یو نیم داسې جاهله انسان خامخا راځي، یو 3-4 نفره جاهله انسانان راځي چې هغه کار یې منافقت دی، کار یې نفرت دی، ستا مینې ته، ستا محبت ته، ستا د خوږو خبرو ته د ما سلام ده. دا څه وجه ده؟ دا وجه ده چې ته هر وخت تا له الله سره مینه ده، تا له رسول سره مینه ده، تا له اسلام سره مینه ده، تا له قرآن سره مینه ده. نو دا سکون او دا مینه او محبت بالکل، او دا سکون او دا مینه او محبت چې ده دا په اسلام کې ده، نور په یو شي کې هم نشته. زه چې هر وخت تا وینم تا په خوله کې یا شی خبرې یا الله یا رسول، نو ځکه الله تعالی یو دومره مینه محبت په زړه کې دراچولی ده، دومره خوښي په زړه کې دراچولې ده. نن یقیني موږ خپله دومره خوشحاله یو چې ډېر زیات خوشحاله یو. نن موږ ټول ملګري دومره خوشحاله دي. تا ته لیدونکو ته ټولو ته مبارکي یم چې د کندوز ښار هم فتح کړو، ومنیو، ټول هم انشاءالله محاصره کړی ده. د هغو شهیدانو د واړه واړه کاریان چې په مدرسه کې دوی شهیدان کړل او د هغو بدله م اوس ترې واخیستله او انشاءالله کندوز هم ټول ونیو. نور ټول مسلمانانو ته زه مبارکي ورکوم چې انشاءالله د افغانستان مظلوم ولس نور له غلامي نه خلاصیږي. انشاءالله نن کندوز فتح شو، سبا به د کابل واري، بله ورځ به د غزني واري. دغسې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به افغانیان خپله زندگی او په آرامه زندگی او له دې غلامي نه به انشاءالله خلاصیږي. دا د شپو له چاپو، له د ظلمو، له د تورې شپې به انشاءالله دوی خلاصیږي. د دوی توره شپه به انشاءالله نوره رڼا کیږي. هغه طالبان سکندر وروره، هغه طالبان چې دوی به ورته ویلي چې تاسې د دیواله سره سر ټکوئ، له امریکې سره نه. نعوذ بالله، د دوی خدای بش و یا ټرمپمپ یا اوباما و، دوی په خدای باندې یقین نه و. او د هغو 5 خړو طالبانو په الله بروسه وه او په خپل ایمان او په عقیده یې بروسه وه. نو الحمدلله نن هغه غرور امریکا 45 ملکونه مات کړل، په ګونډو یې کړل. دا څه وجه ده؟ دا وجه ده چې دوی په الله بروسه وه، نه یې په مزایلو بروسه وه، نه یې په اصلیه بروسه وه، نه یې په کوم بم بروسه وه. دوی صرف په کلمه، په الله، په رسول بروسه وه چې انشاءالله تر الله نه لوی بادشاه، تر الله نه لوی طاقتور هېڅوک نشته. نو الله به انشاءالله دا غرور متوي. نو نن انشاءالله داسې دا کندوز فتح کو چې یو طالب وینم نه ده کې توی سوی، شهادت و زخمیتوب خو څه کوي، یو طالب یو معمولي زخمي هم نه ده سوی. دا ټول داسې ورته تسلیمېدل چې لاس یې پورته کړو او اصلي یې ورته راشتوله ورکولی. دا یې الله تعالی په زړو کې خوف راچولی و، الله تعالی یې په زړو کې ویره ورچولی وه. ځکه له دې خوا د تکبیر ناره وه، د الله اکبر ناره وه، او له یې خوا د دوی په خولو باندې الله تعالی مور لګولی و، الله تعالی ټاپه پې لګولی و. ولې دوی د یو څو ډالرو دپاره، د انګریزانو د خوشحاله کېدو دپاره دوی چک دی او مشین یې اخیستی ده. طالب د الله دپاره، د اسلام دپاره، د خپل ناموس دپاره مشین اخیستی ده او دفاع کوي. نو الحمدلله زه مبارزې ته دې دپاره راغلم چې د تا یوه داسې مبارزه ده چې هر سړی خپل نظریه او د اسلام اواز کې پورته کوای شي، او ته هغه سړی چې د موږ اواز ته دنیا ته رسولی دی انشاءالله، او ټول دنیا ته دغو ظالمانو پرده تالوسه کړې ده. الله دې عزتمن لره، الله دې عمر درکې. انشاءالله هر مسلمان که یو ځان ته مسلمان یا مؤمن مسلمان یې، هغه له تا سره مینه لري، په تا ویاړ ده، له تا سره محبت لري. که ته یې، که د تا ورور ده، که د تا فامیل ده، تا مور او پلار ته موږ سلام کوو چې تا ته دومره تعلیم درکړی ده، تا ته دومره مینه او محبت په زړه کې دراچولی، تا ته دومره په انسانیت یې لوی کړی، تا تر اوسه چا ته بده خبر نه ده کړې. اشکنځا خو ډېره لرې خبر ده، خو تا تر اوسه چا ته نفرت خبر هم نه ده کړې. دا څه وجه ده؟ دا تا د پلار او د مور
هغه د ستې دومره په هغو کې لوی کړی وي. نو زه تا ټول فامیل ته سلام کوم، چې تا مور او پلار ته سلام کوم چې داسې بچی یې راوړی ده. نور دې وخت نه ضایع کوم سکندر الله تعالی وروره. تاسې بریالي لري. بل ملګري ته هم ټایم ورکړه. الله دې عزت وساته. آمین آمین الهي آمین الهي آمین آمین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. الله مو بریالي لره وروره. د الله په امان. دا زمونږ یو ښکلی ورور او الله دې سلامت لري، الله دې حفاظت وکړي. الهي آمین. راشه وروره، تاسو مونږ ته ویلی چې تاسو مونږ سره څه ارجنټ خبرې لرې. زرار افریدي وروره، ټلیفون درته نه کېږي وروره بخښنې سره. او دا بل ورور وایي کال شاه نجیب افغان. راشه وروره، تا ته مې ټلیفون وکړل، ټلیفون ته راشه. الو سلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. ستړی مه شې ورور، جوړ په خیر. جوړ تکړه په خیر ښه یې جوړې. خیر اوسې، مهرباني. اول خو وروره د مخکې دا ورور چې دا خبرې وکړې چې موږ کندوز فتح کړو، ده ته یو څو خبرې کول غواړم. اول خو دا چې ټول بېګناه خلک نن بیا مړه کولي موږ افغانان، پوه شي په هغه د په خلک خپل روزمره ژوند کوي هلته دوی راشي پوه شي پوه شي خو لاړې ټول افغانان مو تباه برباد کړل. ته کوم ځای کې یې وروره؟ اول دا ته ووایه. زه په افغانستان کې یم. ښه صحیح ده. نو دا نن دا مسله شوې ده؟ زه د افغانستان وروره، زه د افغانستان یم. د افغانستان کې زه د پکتیا یم، پکتیا کې زه ځای بالکل. خبره دې پېژنم. بله وروره دا خبره چې تا نه یې څوک، بله وروره دا خبره چې داسې خلک چې تا ته په لین نرخلي، نو باید دوی ته خو مو خلک پوه شي دوی چې نن یو طالبان نه دی مړه شوی، 15 شپې دوی هم مړ شوي دي. بېګناه خلک روزانه بېګناه خلک مړ کوي، دوی بمې کېږي دي پوه شوې، هغه کوي بلچکونه وروره مکتبونه دا ورونه چې جهاد دی، مو وطن اشغال شوی دی. څه رقم اشغال شوی دی دا مو وطن؟ کسه وروره چې تا ته یوه خبره وکړم. صحیح ده. ته ماته ووایې چې داسې خلک په کالر خالي که نه، ته هم ما په کالر واخیستلې. صحیح ده. زه هرې موضوع ته ساقیله ده او هرې موضوع کې زه سوال جواب لرم. صحیح ده. زه تا نه یو سوال کوم. سوال دا درنه کوم چې دغه تېر هفته په افغانستان کې باقاعده زه به تا ته ویډیو در واستوم چې ملي اردو یو کور ته بمونه ور واچول. صحیح ده. هغه کور کې ټول فامیل بچیانو سره دیوالونه په سرو وینو لړلي وو. ویډیو ګواره، ویډیو ثابته ده. صحیح ده. نو صحیح ده. هغې نه تاسې ویلې کړي دي. دا جواب وروره زه په پکتیا کې په ځای کې اوسېږم. ما کور ته دوی بمې نه راغورځوي، خو دوی دغه خلک دي چې پوه شو بېګنې شپې خلک راولي هلته کینوي پاڅوي، هلته پوه شو کومک ورسره کوي، دغه نه پوه شو غرو ته خیږي، هلته د افغانستان په ملي اردو یا په پولیسو باندې حملې کوي. نو ویلې بېګناه خلکو خو دوی هېڅ صبر وکړه چې دوی ملي اردو داسې کوي چې مطلب اما کور والا اما ورور دغو خلکو سره لین لري. صحیح ده. او ملي اردو والا چې یو حکومت ته یو نظام راوستل والا، نو ملي اردو والا دا صلاحیت کوم ځای نه لري چې ملي اردو والا اما کار نه ارسي اما کور ته بم ارچوي، بلکې اما ټول ناموس اما ټول خاندان اما ټول کورنۍ په وینو سره کوي. اول ته ماته دا حق خبره وکړه چې دغه حق چا ورکړی دی ملي اردو ته؟ قانون ساز یو نظام ساز خلک داسې کار کوي چې ما ورور سره کار دی، ما ورور د گرفتار کی کنه. صحیح ده. اوس چې ما ورور دغه خلکو سره جوړ دی، ته خو حق نه لري چې ته ما کور ته بم واچوې، او بیا چې ته قانون ساز یې د نظام راوستلو والا یې، ته بیا حق نه لري چې ته ما کور ته بم واچوې، ته ما ماشومان هم ټوټې ټوټې واچوې. دا په کوم لحاظ سره؟ دا جواب راکړه. خو دا کوم ولایت کې دا پیښه شوې؟ ولایت نه خو زه نه یم خبر، خو ویډیو به زه تا ته همدا اوس وروسته در واستم. پیج کې وروره مو ته په اروپا کې ژوند کوې، مو دلته اوسېږو. داسې چل دی خو چې دوی اکثره خلک دوی رسي شپې خلکو کورونو ته، دا غلط کار کړی دی چې بېګناه خلک دا بالکل دا د سره زره دام دا صحیح کار نه دی، دا غیر انساني کار دی. په هر نگاه اسلام نگاه هر نگاه دانم ده. خو اصل خبره وروره دا شی دی چې دوی
دوی چې خلکو کورو ته په زور نه وځي، قسم په خدای قسم ته کوم چې دوی خلکو ما خپله مو ته خلکو کیسې کړي، دوی خلکو کورو ته شپې ورځي پوه شوې ورته یې ټلیفونونه ته نه مو ټول مو ولې په کال ته شپې وته چې وروره ډوډۍ ته راکړئ موږ ته ډوډۍ راکړئ دومره کسان دي پوه شوې دوی هلته ننوځي خلکو کورو کې ډوډۍ پوخوړي هغه پوخوړي دوی بیا چې وکړي هغه نه پوه شوې خلکو کورو بامو ته خیجي په پستونې په نورو ځینې دوی په موټرو چې دوی اکمالات کوي ملي اردو په دوی حملې کوي نو هغه څه وکړي د دولت څه وکړي نو هغه مجبور دي چې په دوی خپل ځان دفاع دپاره وطن دفاع دپاره دوی مجبور دي چې دوی باندې هم هغه وکړي تعرض وکړي دوی ته جواب ورکړي مطلب دا شاید چې مونږ ټول مسلمانان یو لیکن د طالبان چې یو طرفه خبرې کوي دا حق د غلط د هیڅوک نه زه د اشرف غني کس یم نه زه یو عوام یم یو زه غریب سړی یم زه پوه شي د حالت نږدې نه څارم زه یم چې دوی یو طرفه خبرې کوي دوی باید دوی کوشش کوي دوی غواړي چې افغانستان کې امن روشي افغانستان ریخته سه د افغانستان لپاره دوی خدمت کوي دوی خو نه کوي دوی خدمت کوي اتلس وروره بخښنه سره کله دوی قدرت افغانستان کې راغول خلک طالبان چې کله راغ خلک څنګه لیدل خلکو ډېر ښه لیدل چې دا ښه خلک دي امن راوستو خلک تنظیمونو جنګونه او یو بلې پوه شوې ټول خلک هغه دوی امن راوستو اتلس کاله بعد چې بیا طالبه ته ماته راځي زه خو د په هغې سترګه زه تا نه ګورم مو څومره شهیدان ورکړل څومره خلک مړه شول وروره خبرې ډېرې او سارې یو که نه یو وړوکی سوال درنه لرم صحیح ده بالکل دا وړوکی سوال دا درنه لرم چې دغه د امریکایان چې کوم افغانستان ته راغلي دي صحیح ده دغه وباسل په کار دی او که نه دی وباسل په کار دا جواب ته لږ راکړه ما سوال ختم نه دی یعنی امریکایان چې راغلي افغانستان ته امریکا وباسل خو په کار دی امریکا هیڅوک نه غواړي هیڅوک یې نه غواړي هیڅوک نه یو افغان یې نه غواړي په لږ صبر سوال مې ختم نه دی ویلې وباسوئ واجه سره خو امریکا چې کومه ورځ نه چې راغلی دی افغانستان ته پوه شوې بس په هغې ورځې نه دوی کوشش کړی دی دوی مو سره په حق سره په حق ونه شو دوی راغلي وو چې موده به ختمېده یوازې چې دوی خاطر چې جنایاتو ته لاس ورکړو نه جواب ډېر کمزوری ته په کار دی د نر غونته جواب وایي داسې جواب وایي چې امریکا په افغانستان کې څنګه پاتې شي کفر راغلی دی دا جواب دی صحیح ده دا جواب نه چې دا سره کم ته جواب کوي کفر چې راغلی دی که نه کفر دپاره د کفر نه خپې چا ماتې کړې ته ماته دا وایه او د کفر نه د فدایانې چا وکړې دا ماته وایه او د کفر نه صبر وکړه د کفر پر داشتو کې پر غرونو کې چا ویر کو دا ویډیو خو گواوی دي دا چا ویر کو تا ویر کړو تا تر زمانه ویر کړو دا چاته هغه ته وروره هغه خبره در سره منم سره کم شکست خې نه دی ور کړی امریکایان ته شکست دوی تر اوسه نه دی ور کړی ټولې دنیا ته پاته ولې په ګونډو کې نه ولې ژړو ته په ژړو کې مړ کړل ها څومره امریکایان به مړ کړي څومره افغانان مړ شول څومره افغانان شهیدان سي څومره امریکایان مړ کړي په 18 کالو کې دغه څومره زره زه بالکل سره زری افغانانو باره کې خبرې نه سره کوم صرف امریکایانو باره کې خبرې سره کوم وروره افغانان چې کوم بیګناه مړ شوي نه دي افغانان بیګناه شهیدان شول صحیح ده هغه قسم دې که یو افغان نن په کندوز که یو امریکایي نن په کندوز کې مړ کړی پوه شوې اویا کسان خو صرف زخمی شي تقریبا 10-15 کسان خلک شهیدان شي یو دغه واقعي نه سره خبر نه وروره دا کومه خبره کوي کنه زه بخنه غواړم سره خبر نه خو ما ته موضوع صرف دا غره او زه دغه موضوع نه خبرې هم نه کول غواړم په دې چې ما دا قسم کړی چې تاسو په افغانستان باره کې به زه یوه خبره ونه کوم یوه خبره په دې چې زه تاسو کې خپل ځای ته افغان نه یې ته خپل افغان نه یې سباوي ته ځای کنه زه پکتیای یا کېدای شي پاکستان کې به شوی وي خو ته خو افغانستان یې که نه وروره ته بیا څنګه یې چې زه تاسې افغانستان خو زه داسې راته یم چې زه تاسې افغانستان کې نه ولاکه خیر خبره کولی شم نه ولاکه شعر خبره کولی شم په دې چې دواړو کې تاسو ماتور لګوئ صحیح ده نو خو پاکستان سره خو دغه افغانان خو موږ پاکستان خلکو سره خو هیڅ نفرت نه په پاکستان کې اکثره موږ 3 میلیون افغانانو وخت ډېر ښه وخت یې تېر کړی په خپله پاکستان کې شپږ اووه کاله تېر کړي موږ پاکستان خلکو سره خو هیڅ مشکل نه لرو موږ هغو سره مشکل نه لرو زه مشکل نه سره لرم موږ خو مشکل لرو دولت سره مشکل لرو موږ دولت یې چې د طرف پوه شو د دوه طرفه پالیسي مو سره مه کوه که نه مو سره پوه شه آنس اوسېږه مو سره صحیح پوه شو چې څه رقم وایې ماسې کوه داسې خو مه کوه چې پوه شې
وروره دا کس یوه خبره زه تا کوم ها لنډ ډېرې خبرې تا وخت نوره نه ځای کوم ډېرې خبرې سره یو ښه دا خلک ها چې نن چې د طالبان دا ټول پوه جنګ کوي افغانستان کې د دوی د تداوي چیرته کېږي د دوی چیرته وړلی کېږي د پاکستاني دوی مخه نه شي نیولی چې ته چې وروره څه کوي پوه شي دا خو دغه ده چې دلته هلته جنګ کوي دلته راسي زخمیان مو دلته رسېږي نه او بیا ماته چې پاکستان ماته یې په مثال پاکستان دولت د تخه ماته چې نه افغانستان ته په ولاړ یو مو دوی ته همیشه غوړ سوله غوړ دا خو هغه د دوی پالیسي د طرفه سیاست به سره چلوي مو سره اونست دي خبره وروره موضوع دغه سړی ته جواب ورکول او دا موضوع دی اوس په کوم طرفدار تا وکړه نو زه نه پوهېږم خیر د مقتل مې دا پوه شوم ما مطلب دا شی و چې د ده کومې خبرې وکړې دا ملت مو ملت هر څخه پوهېږو چې د څه ګیم شروع کړی دی پوه شي او دوی صرف د خپل د پاچاهۍ دپاره رسي دوی دا فکر کوي چې څنګه چې 18 کاله مخکې مو افغانستان ته راغلي او خلک مو ته په هماغې سترګه ګوري وروره تاسو ته په هماغې سترګه هېڅوک نه ګوري تاسو دهشتګرد یو تاسو پوه شئ ټول عمر یې مو مظلوم بېګناه ولس پوه شئ وینو مو لاسونه سره دي مو داسې خلک افغانستان کې هېڅ عوامې نه قبلوي په زور برو شوی ما کارونه باکو په زور دا جیل ته چا دا کوه که ښځې ډبوه کوه خو دا به ډېر دوام به ونه لري بس مننه وروره بس که څه خبرې زیاتې هغه شي معافي غواړم د تا احترام کوم یې پوه شو همیشه د لایفونه ګورم داسې دی وروره چې دا ته چې یې چې نن ظلم شوی دی والله که دغې نه زه خبر هم یم پوه شوې خو د تا نه مخکې چې دا کوم موضوع ولا یو ورور راغلی و صحیح ده دا هم پښتون و ته هم پښتون یې صحیح ده بلکې دا ویډیو په سهار مې درته لیکلی دی چې خپلې موضوعګانې شریکه کړو زه صرف تاسې خبرې واورم او جواب تېر کوم صحیح ده نور زه تاسې په حقیقت نه زه نه یم خبر چې تاسو کې څوک په حق دی خو مګر هم دومره درته یم چې د یو انسان بېګناه قتل چې چا وکړه که نه د ټول انسانیت قتل یې وکړه په دې خو پوهېږې که نه او په افغانستان کې چې څومره وینې بېګناه تویېږي بالکل صحیح خبره او په افغانستان کې چې څومره بېګناه وینې تویېږي تالې شوې صحیح ده د دغو حساب کتاب که د دنیا بادشاه که طالبان که امریکایان که اشرف غني ویر نه کړي که نه نو الله تعالی به د دغه حساب کتاب خامخا د ناخلي ظالمانو صحیح ده که نه که هغه ظلم که طالبانو کړی دی او که هغه ظلم امریکایانو کړی دی او که هغه ظلم ملي اردو کړی دی الله تعالی به معاف نه کړي انشاءالله تعالی په ورځ د محشر نه صحیح ده که نه باقي پاتې شوه چې کومه بېګناه وینه تلیږي په افغانستان کې صحیح ده په هغو نه مو زړه دردېږي ډېر پات په دې چا ډېر بېګناه خلک ځي ظالم انسان نه تباه کېږي حکومت انسان نه تباه کېږي امریکایي ورکې نه چخړید کېږي صحیح مګر هم چې وینه تلیږي یو غریب انسان وینه ورکې تاله شي چا سار نه وي چا خپې نه وي چا لاسونه نه وي صحیح ده که نه ورور نو ما خبره داره بالکل دا خبره ده تا نه چې د موضوع ولا مخکې سړی راغلی موږ صرف په خبرو نه یقین کوو وروره تا چې ووایې صحیح ده زه تا ته هم یم ته هم صحیح یې هغه چې ووایې هغه ته هم یم چې هغه هم صحیح نه زه خو ځانه نه یم وروره زه خو زه خو سوشل میډیا ګورم پوه شې ټول چینل کې افغانستان څومره تلویزیوني چینل دی غیر دی پوه شې بي بي سي دی سیرنده اوس ته بي بي سي پیج ته لاړ شه به ته وګورې چې څومره کسان هغه شوي دي ملکي څومره تلفات شوي دي او دوی څومره شوي دي بمونه چې بي بي سي نه خو زه کلم اعتبار نه کوم بي بي سي خو د کفارو د صلیبو خبرونه یایي هغه د صلیب د خو خیر ده خو هغه اعتبار کوي خو هغه کوم چینل هغه د افغانستان ټولو دی او یونیو نیوز دی دا په ډول خو داسې نه دی چې پوه شي دوی دروغ دوی چینلونه خو دې ته نه دي راغلي چې بس بي بي سي ویلي مثال بي بي سي هغه خیر ده د افغانستان خپل چینل چې کوم خبرونه یې کړي دي په دغه سوشل میډیا سایت ته چې لاړ شي ټولو شي اریانا شي شمشاد شي پوه شي حتی چې خپله داسې دی اخره خبره په دغې ختمه کړو چې خدای تعالی دې غیبي امن راولي یو شرعي یو اسلامي قانون د خدای آباد کړي پوه شوې صرف دا دعا وکړو ورور دلته چې وبخه دا ورور دلته چې اشرف غني د خدای تبا بر وروره تاسو خو دا شعورونه ورکوي یوش دا شعور ورکې چې اشرف غني د خدای تبا کې بلې چې طالب د خدای بر تاسو ملت تاسو په غضب کې مو تاسو په غضب تاسو ټول عمر پوه شئ دا کړي دي پوه شئ خپل جیبو په خاطر مو پوه شئ ملت تبا او برباد کو ټول انسانان مو مړه کول او پوه شئ ځونه دا بس اصل مشکل دی مو د ملت دی مو ملت ډیر بیکاره ملت دی پوه شئ چې هر څوک راغلي دي کړي دي
وطن په فکر کې نه دي د اسلامیت په فکر کې نه دي مساله ده تاسو نور تاسو ته د بس هدایت درکړي کړي تاسو دا خدای ورکړي بس مننه وروره خیر ته بعضی خبرو په بعضی انسانانو په خبرو ما خفه کېږي څنګه چې ته جذباتي کنه داسې یو بل انسان هم پیدا شي هغه هم جذباتي خبرې کوي مګر هم صبر نه به کار خلو او دا دعوا کوي چې رب تعالی دې غیبي امن راولي غیبي نور ستړي شول ملت ستړي شول چاته تام وسه ډېر ستړي شول اری وته مو چې تام پوښتنه راشه دغه یو بل خبره ته ګلبدین صاحب دا چې راغله څنګه غټو خلکو تام او ته ساتلې و دا وخت شی وکړل هیڅ څلوېښت کاله سي د روسانو وخت کې څلوېښت کاله دا ګلبدین جهاد وکړي چې جهاد مې وکړ څلوېښت کاله او پاس راغی د قسم د ویډیوګانې شته دي په یوټیوب کې پرتې دي دی چې یو امریکایي یو خارجي په افغانستان کې زبرانه شه دا په مغه په مړو سترګو راغلی او نن مغه سره مړې سترګې نیولې ناشته دا اندره کم خلک دي کنه انداسې ده بالکل ذکر ته ایم چې چانه تامه وسوت وورونه بس ته دا دعوا وکاو چې رب تعالی دې غیبي امن راولي غیبي نور خو څه نشو کولای صحیح راو ډیر مننه کوم دنه مهرباني سکندر او را خوشحال شو لبي ټلیفون ډیر زه ګورم ډیر خلیفونه دي بس الله د ته توفیق درکړي پوه شئ ما واس کې صرف داري چې دا لایبونه ته کوم نور ما واس کې دانشته کوي ما په واسه ما په مټونه افغانستان باندې دلای کنه نو ما به د دنیا اولین ملک افغانستان جوړ کړو پوه شو نور دا ورته الله دې غیبي امن راولي الهی امین امین محترم خدا السلام علیکم خوشاله و آباد اوسئ السلام علیکم خدا زه تاسو ته حیران پاتې یم د بعضې ورونو ته چې یوه موضوع به روانه شي ملګرو یو انسان به زړه درد کوي که نه نو پکار ده چې انسان زړه درد ته بیا وګورو صحیح ده که نه نو همدغې ته وایي انګلیش کې چې وایي چې بی پیشنټ صبر وکړئ نو بعضې ورونه یې چټي خولې خوځوئ چټي کمنټس کوئ د دې څه مطلب کېدلی شي ولې آیا داسې ماحول کې لوی شوی یې چې تاسو غلطې خبرې نه بله خبره زده نه دی که څنګه چل دی سړی دغې ته درته حیران پاتې شي په موږ باندې بس تاسو دا غلطې خبرې څه اثر وکړي موږ درپسې صرف خندا کېږي افسوس کوو صرف چې دا وګوره ګیرې ته یې وګوره دا وګوره غټ سړی دی ماشوم هم نه دی خبرو ته یې وګوره نو بس په دغې وجې چې کوم یو انډیوالانو داسې حق تک درته پاتې شو چې ستر سړي وای مګر هم تاسې خبرې نه دي زده چې اوقات کې چوکاټ کې سړی خبرې وکړي خپل اوقات کې او چوکاټ کې که نه نو دا ماشاءالله بعضې خلک کړپ شي او خبره به وکړي خپل آی ډي به هم وښیي خپل عکس به هم په آی ډي لګېدلی وي چې یعنې دغه مې آی ډي دی او دغه مې عکس دی او خولې نه دومره پوچ انسان یم د ده به مونږ څه احترام وکړو د ده به مونږ څه عزت وکړو چې دی په خپله ځان په زوره خیاله دی چې زه بې عزته انسان یم دغه په دې ټولو کمنټونو کې مې ځان درته وخیاله یو مسافره دغه دا ټولو کمنټونه په انسانیت باندې روان دي د دې ټولو کمنټونه ښه په لاره باندې روان دي دا زه پکې بې لاره یو شین خر روان یم او که نه تا ته خو مونږ نه شو ویلی چې او د یو ورور کنځا کړې ده دا پکې بهترین انسان دی دا خو نه شو بلکې دا څومره خلک چې دا ټول در باندې لعنت وایي او سکندر مخامخ در پسې خاندي صرف چې دا وګوره په ګلونو کې یوه سپږه را پیدا شو خبره دغه ده نو په زوره ځان د خپل اوقات د سپږې کوي راشه وروره تا ته به زه ټلیفون وکړم مهرباني دا څه نوم یې دی محمد زاده وروره ته راشه ټلیفون ته وروره مهرباني امجد علي فاروقي وروره تاسو کمنټ کې خو څه غلطي نشته وروره الله دې معاف کړه وروره تاسو کمنټ ته راځي دا ورور ته ټلیفون روان دی وروره ټلیفون وکړئ که مهرباني به دې وي شکیل جانی
مننه کوم او ملګرو بس دې سره سره لایف پروګرام ختموم په ډېرې بخښنې سره او ټلیفونونه به مو وای نورې مشر مو معافي که داسې نه دی آخره کې درته یو نصیحت کوم یا د مشر رور په حیثیت سره او یا د کشر رور په حیثیت سره یقینا په دې پیج کې به ډېرو زیات ورونو نه مشر وم صحیح ده ملګرو د مشر رور په حیثیت سره درته یو نصیحت کوم نصیحت دغه چې موږ او تاسو مسلمانان یو او په مسلمانانو کې یو قوم یو چې نوم مو پښتون دی څنګه چې ټول قومونه دي هر قوم یو دروند نوم لري دا مه وایه چې موږ پښتانه بس دا نوم باندې نه موږ او تاسو پښتانو نه مخکې وایه چې موږ او تاسو مسلمانان یو چې کله تاسو ځانو ته مسلمانان ووایه نو خپله عاجزي به درته معلومه شي خپل اوقات به راته معلوم شي د مسلمان رشته به راته معلومه شي خو که چېرته ځان د مسلمانۍ نه تاسو شاته وګڼئ او مخکې وګڼئ ووایه چې پښتون یم نو ملګرو تکبر به وکړئ په تکبر به شئ کبرجن به شئ صحیح ده نو ټولو نه مخکې غوره خبره دا ده چې ځان ورته مسلمانان وایه او دا رشته مه هېروئ چې هر مسلمان د بل مسلمان ورور ده دویمه خبره دا درته کوم چې د یو بېګناه مسلمان وینې تویېدل د یو بېګناه مسلمان قتل کول والله قسم چې دا ټول انسانیت قتل دی مخکې دوه مبارزین راغلل تیر اخره کې اول مبارزین راغللو چې د مجاهدینو باره کې خبره وکړله دویم مبارز راغللو چې د هغوی خلاف خبره وکړله صحیح ده د خپلو سترګو لیدلو یوه خبره به زه درته وکړم چې دا ما په خپلو سترګو لیدلی دي بلکې په خپلې پکتیا کې مې لیدلی دي نن نه تقریبا 10 کاله مخکې خبره 10 کاله نه بلکې 14 کاله مخکې خبره چې هلته زه د افغانستان په جیل ته هم لاړ یم د افغانستان زندان کې مې وخت تیر کړو د زندان نه مخکې خبره درته کوم چې ما صرف شارټ خبره وړه خبره درته کوم هغه داسې چې یو وخت یو ورور سره ما منډه کړله سحر وخت کې چې وی باسلم چې راځه یو ځای ته بوځم په دې چې زه د جهاد د مجاهدینو ډېر سخت جذباتي وم چې دا خلک زه نږدې نه وګورم آیا دا واقع په غلطه دي او که نه په صحیح دي د خلکو خو به قسم قسم خبرې کولې خو حقیقت مې په سترګو لیدل غوښتل نو دا ورور ډېر جذباتي و د کابل نه یې واخیستلم پکتیا ته یې ځان سره بوتلم په څه یې بوتلم په دې یې بوتلم چې واده مې دی چې کله واده ته ورسره لاړلم ډېر ښکلی واده یې تېر شو د سنتو په مطابق واده یې تېر شول سحر وخته و چې د خوب نه جګ کړم او په منډه یې ځان سره بوتلم په دې پټیو کې مې ورسره منډې کړې لاړم ورسره یو غر ته وختلو چې کله غر ته وختلو غر کې د دغو امریکایانو سره د دغو مقابله وه جنګ یې و ورسره نو دلته ما حقیقت په سترګو څه ولیدل چې دلته دوی ته مخابره ورته راغله ټلیفون ورته وشو په لله درته قسم کوم که دروغ درته ووایم دا مې په دې سترګو لیدلي دا حالت چې ټلیفون ورته راغللو چې په لاندې پټیو کې چې کم ځای کې تاسې بم خښ کړی دی هغه موټرو ته چې هغه موټر پېښېږي د امریکایانو هغلته خوا کې یو پټی دی چې یو دهقان راغلی دی چې هلته پڼه کوي د اوبو پڼه کوي هغه بم ته نږدې دی هلته د هغو کسانو موټر را رسېدل دلته هغه دهقان په پټیو کې لګیا و چې پڼې یې کولې اکثره دهقانان چې کوم دي دا سحر وختي ځي پټیو ته پڼې کوي دلته د دوی مشر په مخابره کې ورته وویل چې نه بم چاود نه کوي چې هغه بېګناه سړی به ولوځي یقین وپوښتی وشو چې هغه ټول کاروان یې پرېښولو هغه د یو انسان په سر باندې چې دهقان په پټیو کې اوبه چولې نو دا خلک ما حقیقت سره په سترګو مخامخ لیدلي نن یې ولې قدر احترام کوم چې ما مخامخ لیدلی دي دغو خلکو کې به واقع دي دغو خلکو په سرونو دغو خلکو په نوم باندې به واقع چې ډاکوان بدماشان ظالمان راوتلی وي منم در سره چې قتل به د مسلمان کوي منم در سره چې په بازار کې به بم چاودوي منم در سره چې د مسلمان وینې څکلو ته راوتلی دي چې هغو ته دغه نوم نشي ورکولی او نه دا نوم زه ورکوم په دې چې هغو ته زه صرف دغه 3 نامونه ورکوم چې ډاکوان ظالمان قاتلان هغه پیسې په سر باندې کارونه کوي هغه اکثر خلکو کې دغه سره د حکومت لاس وي چې دغه حکومت چې کومې پارټیانې جنګېږي دغه پلانکی پارټی دی دا پلانکی ګروپ دی دغه خلک منځ ته راولي او دغه خلکو باندې بېګناه وینې تویوي
خو ما چې کوم خلک لیدلی دي په افغانستان کې مې لیدلی، په مصر په سیریا کې مې نه دي لیدلی. ما په افغانستان کې خپل ورونه مجاهدین لیدلی دي چې د یو دهقان په سر ټول کاروان پرېښولی دی چې بم چاودنه کړي. په لله درته قسم کوم چې پر سترګو مې لیدلی دي. بس نور به زه څه نه وایم، زما خوله چپ. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله و آباده واوسئ. ډېره زیاته مننه. او نور دا لایو ویډیو ختموم دې سره سره. خدای مو خوشحاله و آباد لره. ډېره زیاته مننه کوم. او دا لایو ویډیو دې سره سره زه ختموم ان شاء الله تعالی چې بیا به ان شاء الله چېرته لایو راشو. بس که پښتون یم که هر څه یم، ټول نه مخکې زه مسلمان یم او هر مسلمان زما دیني ورور کېږي. دغه یوه رشته در سره لرم او دا رشته مونږ او تاسو کې الله اچولې ده او رب ویلی دی چې مسلمان مې درته ورور رشته کې به اچولی دی چې د مسلمان به عزت کوي، د مسلمان به احترام کوي. بس دغه در سره نور که څومره غلطي وکړو، که هر څومره یو بل ته غلط شو، هر څومره یو بل ته ظالمان شو، مونږ او تاسو حق نه لرو چې مسلمان قتل کړي. په څاپېړه، په سوک، په ګزار په کار ده چې یو بل سره منې کو. صحیح ده. کور کې به یو پلار یو زوی به نه بېګاړه شي، پلار به راشي، زوی به ووایي، په څاپېړه به یې ووایي، په کوتک به یې ووایي، په ډنډه به یې ووایي چې دا غلط عمل دې کړی دی. همداسې دي که نه؟ او مګر پلار حق نه لري چې چاړه راواخلي خپل زوی حلال کړي. صحیح ده که نه؟ داسې د اسلام ډېرې زیاتې مادې داسې شته د قتل چې هغه اسلام خپله د قرآن نه واضح شوي دي. لکه څنګه چې اسلام وایي چې په دې موضوع کې چې کله مسلمان د مسلمان قتل وکړي نو بیا قرآن فیصله دغه ده چې هغه مسلمان په کار دی ټولو منځ کې راوباسئ، میدان ته یې راوباسئ، سر یې قلم کړئ. دا د قرآن شریف فتوا دی. د قرآن شریف فتوا دغه دی چې کله چې غلا وکړي په ثابته شي نو قرآن شریف بیا دا وایي چې غل نه بیا لاس کټ کړئ. صحیح ده. مګر همداسې ډېرې موضوعګانې داسې دي چې مونږ او تاسو کله تهمتونه لګوو، الزامات لګوو، الزامونه لګوو چې دا ډېر غلط خلک دي، دا په کار دی قتل شي، دا ډېر غلط خلک دي. چې کله یو څه ثابت نه وي نو تاسو حق نه لرئ چې څوک قتل کړي را سره. مسلمان حق نه لري چې بل مسلمان قتل کړي یو الزام په وجه چې الزام ولګوئ. صحیح ده ملګرو. نور ما نه کېدای شي ډېر ښه پوهېږئ او یا زما غونته کېدای شي برابر پوهېږئ. نصیحت کول دا ثواب کار دی، که ښه در باندې لګي او که بد در باندې لګي، مګر هم الله تعالی ما ته انشاءالله تعالی د دې اجر راکوي. زه همیشه لایو ویډیو کوم. الحمدلله لایو ویډیو کې زه کومه سپکه او رده خبره نه کوم، بلکې شروع چې کلمه تېره کوم او سلام واچوم او تر آخر لایو پورې ما سره د خپلې کلمې او د خپل سلام احترام او عزت وي. په دې وجه زه په ویډیو کې چاته غلطې او کنځاګانې او مور خور نه یادوم، په دې چې ما سره د ویډیو شروع نه د همغې کلمې عزت احترام وي چې شروع مې تېره کړې ده او سلام مې اچولی چې سلامتي مې درته ووایي چې مسلمانانو باندې مې سلامتي وي، نو زه بیا مسلمانانو ته مور او خور کنځاګانې نشم کولی. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله و آباده اوسئ. ډېره زیاته مننه.